کتاب باندې سټډي سرکل کولو لپاره یا پر هغه باندې لیکچر پروګرام کولو لپاره تر ګردو مهمه خبره دا وي چې کم کسان وي چې په هغه کې کم از کم هغه کسانو هغه کتاب تر نظر تر سوی نو زه به د دې کتاب چې کوم اوس په دې کې به کیدای شي زما یو داسې خبره وشي کیدای په دې کتاب کې نه لیکل سوې به زه یو داسې خبره به ځینې وباسم چې هغه زه به نه وکړم چې هغه په دې کتاب کې لیکل سوي نو هغه بیا دی چې هغه ملګري په هغه ټوله ډسکشن کې چې کوم دی هغه سره را وتړي سره نو بنیادي چې کوم د دې کتاب چې کوم کامریډ ایلن چې د دې کتاب کوم آغاز کړی و هغه آغاز په دې معنا باندې و چې په اوسني حالاتو کې خاص کر له 2000 مطلب اتم بعد موږ هغه لږ اکانومیکلي له دې سیسټم سره هم تړو چې کوم ټایم په 2008 کې دغه د کرایسس رالی اقتصادي بحران رالی نو دغه د بحران د وجې څخه هغه د پوسټ ماډرنزم فلسفه چې کوم وه چې هغې د فرست ورلډ وار بعد یا بیا په سیکنډ ورلډ وار کې یا د هغه بعد چې کوم دی هغه یو آغاز سوی و هغه دلته په د فرست ورلډ کې په یورپ کې په د یونیورسټیانو کې په کالجانو کې په ډېره هغه دغه په نصاب کې باقاعده د نصاب د برخې په حیثیت باندې به دا فلسفه چې کومه ده دا به دغه ته ویل کېدله نو بیا موږ باقاعده تنظیمي طور د فلسفې په حواله باندې هغه زموږ یو 3 میاشتنۍ رساله ده چې هغه ملګرو بلدلګي وي ان ډیفنس آف مارکسیزم نو په هغه کې موږ بنیادي کوشش دا وکړي چې موږ دغه د پوسټ ماډرنزم چې کومه فلسفه ده د دې د کاونټر کولو لپاره چې کوم دی موږ هغه خپل د مارکسیزم چې کوم هغه اساسیت دی د مارکسیزم چې کوم هغه بنیادونه دي د هغو دفاع وکړو یعنی هغه یوه خبره موږ هر ځل دغه خبره کوو چې مارکسیزم تر ننه پورې پر چا باندې اټیک نه دی کړی بلکې پر مارکسیزم باندې له هرې خوا څخه وخت په وخت چې کوم دی پر دې باندې حملې چې کومې دي هغه سوي دي هغه په مختلفو شکلو کې سوي دي که موږ چیرې لږ د شاته هسټري ته لاړ شو چې کوم ټایم د مارکسیزم باقاعده یو ډاکټراین د یو نظریې د یو ساینس په ذریعه باندې آغاز کېدلی نو په هغه ټیم کې چې کوم د باکونین چې کوم کتاب لیکلی د فلسفې افلاس پاورټي فلسفي اف پاورټي وه فلسفي اف پاورټي په دې باندې بیا د هغه په کنټراسټ کې د هغه د کاونټر کولو لپاره کامریډ چې کوم مارکس و هغه ولیکلی د دغه فلسفې افلاس د فلسفې افلاس بو پاورټي اف فلسفي و نو بیا دغه بعد دغه مجلس مخ ته روان و دا د مارکسیزم باندې دا ټیکس بیا هغه د لیډویګ فارباخ په د ډیورینګ په شکل کې چې کوم پر مارکسیزم باندې بیا اټیک وسو چې هغه باقاعده د دې د مارکسیزم پر هغه اساسیت باندې پر هغه بنیادو باندې حمله وکړي نو د هغو حملو د کاونټر کولو لپاره بیا انګلز چې کوم هغه انټي ډیورینګ په نامه باندې یو بوک چې دی هغه باقاعده ولیکلی هو ډایلکټکس اف نیچر ولی چې په هغه کې د مارکسیزم د هغې اساسیت چې کوم دی د هغه دفاع وکړه او دا سلسله روانه و دا سلسله بیا راله په 1915 کې چې کله په روس کې انقلاب رالی د دې انقلاب بعد چې کوم هغه حالات چې دي هغه ډېر داسې د تیاریو خواته لاړو د بربریتو خواته لاړو چې زارشاهي چې کوم وه هغې هلته ډېر سخت جبر ظلم او بربریت او بالکل د شعور په حواله باندې چې کوم هلته هغه په سوسایټي کې چې کوم هغه توره شپه وه هلته چې کوم مختلف دغه د هغه کس نوم د ما څخه ایوناریس او یو بالشویک یو کس وی نمونه به زما ذهن ته بیا راشي چې هغو باقاعده د فلسفې پر بنیاد باندې بیا د مارکسیزم د ډایلکټیکل مټیریلیزم پر اساسیت باندې په مختلفو معنا باندې حمله وکړه د هغې حملو د کاونټر کولو لپاره کامریډ لینن چې کوم و هغه بوک ولیکلی امپیریو کریټیسیزم اینډ مټیریلیزم د دې په نامه باندې هغه کتاب ولیکي او دا سلسله چې وه ان تر اوسه پورې را روانه ده بیا دا سلسله چې کوم وه تر اوسه پورې بیا د پوسټ ماډرنزم باقاعده چې کوم دی آغاز وسو د پوسټ ماډرنزم په حواله باندې موږ ډېر په لنډو ټکو کې دا وایو چې یاره اول چې کوم هغه د ایوناریس و هغه د یو بالشویک هغه کس وی یونس صاحب د ما څخه نوم هېر سو چې هغه دغه د مارکسیزم سره اختلاف کښې شوی د مارکسیزم پر بنیادو باندې اختلاف کښې شوی هغه ته موږ دا ویلی چې دا د سبجکټیو آیډیالیزم بیډ کاپي ده ځکه چې هغه ډیبیټ هغه ډسکشن که موږ ټوله وګورو په هغه کې د سبجکټیو آیډیالیزم له اړخه څخه پر مارکسیزم باندې چې کومې دي هغه حملې سوې بیا له دې بعد چې کوم د پوسټ ماډرنزم آغاز وسو د پوسټ ماډرنزم چې کوم اټیک و هغه ته بیا موږ دا خبره کوله چې دا هغه د بیډ کاپي چې کومه ده بیډ کاپي ده یعنی
د سبجیکټیو آیډیالیزم بیډ کاپي چې کوم وه هغه دغه امپیریو کرټیسیزم وه او د امپیریو د پوسټ ماډرنیزم چې کوم وه هغه بیا د بیډ کاپي چې وه د هغې بیډ کاپي وه. نو دا حملې چې کومې دي په دې معنا باندې نو موږ په دې باندې وتوانېدلو چې موږ کم از کم د دې د مارکسیزم د بنیادو د مارکسیزم د فلسفې د ډایلکټیکل مټیریالیزم د هیسټوریکل مټیریالیزم د مارکسیسټ اکانومیکس یا ایز ا هول د مارکسیزم چې کوم دی د هغه د دفاع لپاره زموږ تنظیم په دې معنا باندې دغه هڅه وکړي چې موږ د مارکسیزم پر اساسیت باندې چې کومې حملې سوي دي نو هغه به موږ له دې معنا څخه کاونټر کوو. په هغه کې بیا موږ مختلف اوس دا زموږ کوم ان ډیفنس اف مارکسیزم دی د هغې اوله شماره کې بنیادي پر دې باندې وله چې د ډایلکټیکل مټیریالیزم او چې پر هغه باندې پر پوسټ ماډرنیزم باندې کوم اټیکس او د پوسټ ماډرنیزم په هغه چې کوم سو کالډ پولیټیکل چې کوم هغه دوی نیریټیوز بلډ کوي چې میګا نیریټیوز دی ګیګا نیریټیوز دی بیټا نیریټیوز دی نیریټیوز دی پر دغو باندې باقاعده هغه ارټیکلز دی هغه بیا موږ په اردو کې هم باقاعده زموږ هغه د لال سلام په شماره کې چې کوم دی هغه بیا موږ چې دی چاپ کوي. نو هغه چې کومې حملې دي نو دغو د حملو د کاونټر کولو په معنا باندې زموږ بنیادي چې کوم مقصد وي هغه دا دی چې موږ د مارکسیزم دفاع څنګه کولی شو او مارکسیزم دفاع چې کوم د زموږ د تنظیم چې کوم هر که ویب سایټ وي هغه هم ان ډیفنس اف مارکسیزم وي او که هغه زموږ یو دغه راځي هغه موږ ولې آیا د مارکسیزم چې کوم دی دا یو ډوګما ده پر دې باندې چې کوم دي خلک سوالونه کوي چې یاره د مارکسیزم چې دا خو څه عقیده خو نه ده چې دفاع یې کېږي بلکې موږ دا وایو چې مارکسیزم چې کوم دی هغه یو داسې ساینس دی چې هغه د دې سوسایټي د اوس ملګرو دلته د مجلس د ارتقا په حواله باندې روان کړی د ایولوشن په حواله باندې روان کړی چې د دې د انساني تهذیب بلکې که موږ د انساني تهذیب څخه ورتر سو چې د دې کائنات د دې یونیورس څرنګه آغاز شوی دی له هغې ورځې ذخیره ونیسي بیا تر ننه پورې چې په یو داسې نقطه نظر باندې چې دی هغه د سوسایټي هغه د ټولنې د دې نړۍ هغه انډرسټینډ کولو لپاره چې کوم دی مارکسیزم چې دی هغه خپل یو داسې ساینس تیار کړي که هغه د ډایلکټیکل مټیریالیزم په معنا باندې د فلسفي وي که هغه د هیسټوریکل مټیریالیزم په حواله باندې د ټول یونیورس د ټول انسانیت د ټولې سوسایټي چې کوم هغه ارتقا ده او د دې ارتقا پر کوم مینز اف پروډکشن او پر موډ اف پروډکشن باندې چې کومه ډیپینډنټ او د مارکسیسټ اکانومیکس له اړخه څخه یو مارکسیزم چې دی هغه داسې د دې ټوله هغه تشریح چې کومه دغه د خلکو ته راوړي. نو دلته په دې کتاب کې چې کوم ټیم د کامریډ ایلن چې کوم د دې باقاعده آغاز د انټروډکشن په معنا باندې کوي نو د اوله سوال دا پورته کوي چې واټ از فلسفي چې بنیادي طور فلسفي سره دسه دلته سوال خو نو د فلسفي هغه بنیادي سوال چې دا لننه ځخه چې دا کتاب موږ ډېر داسې په ډیپ انالایسیس د دې کتاب وکړو چې هغه خو بیا هغه په ټوله د فلسفي تاریخ د مارکسي نقطه نظر څخه راوړی دی چې دا په دې کې چې دوی دا سوال کوي چې فلسفه وسته وي چې فلسفه هغه دی دلته دغه ډېر داسې ساده ټکو کې دا لیکلی دی چې philosophy is a way of thinking different from the kind of thinking we are used to in ordinary life. It does not confine itself to the immediate questions of daily life but attempts to grapple with the big questions of life and death, the universe, the nature of ideas and matter, and what is good and what is bad. مطلب هغه د فلسفې دی دا وایي چې فلسفه بنیادي طور وسته وي دی فلسفه هغه سوالونه نه ایډرس کوي چې سمپل دلته موږ په خپل نارمل لایف کې په خپل نارمل روټین کې چې کوم سوالونه دي هغه موږ ایډرس کوو لکه یو سړی چې دی وږی دی چې بھائی اوس دا سوال دی یار دا اوس د فلسفې له اړخه څخه موږ ایډرس کوو بلکې دی دا وایي چې د فلسفې سوال ګو کې فلسفه دغه سوال ایډرس کوي لیکن د فلسفې چې کوم هغه کور آیډیا ده هغه د دې د مرګ او د ژوند د یونیورس د کائنات او د ټولو شیانو چې کوم دی هغه ارتقا د انساني تاریخ څنګه سوي د دې کائنات دغه چې کوم د آغاز کوم دی هغه څنګه سوي دی ځکه په چې له کومې وخت څخه د فلسفې آغاز سوی دی د فلسفې له آغاز څخه ونیسي د فلسفې بنیادي سوالونه په ټیم کې مطلب دغه د طبو د کاسمولوژي دا ټوله سوالونه چې کوم دا سوالونه به د فلسفې له لارې چې کوم دی هغه ایډرس کېدل په ټیم کې چې کوم دغه ډیویژن و د تقسیم و د ساینس د فلسفې یا د نورو شیانو چې کوم هغه د کاسمولوژي دغه ډیویژن چې کوم دا ډیویژن
په ټیم کې چې کوم دا ډیویژنز نو بلکې هغه به د ټولو سوالونو چې کوم دی هغه فلسفي اډرس کول ځکه چې بیا پر دې بنیاد باندې چې یار د دې هغه تاریخ چې کوم دی چې موږ راوړو د فلسفې د تاریخ په حواله باندې زما په خیال سره داسې کوم ناس ملګري دي چې کوم څوک د فلسفې سره لږ داسې علاقه لري هغه ته به ډېر شور معلومه د فلسفې پر تاریخ باندې بیخي ډېر کتابونه لیکل شوي دي مطلب په هر معنا باندې لیکن تر ګردو زور کتابونه چې کوم دی هغه لیکل شوي دي هغه د هیګل غدي چې په درې سیریز کې چې د هسټري او فلسفي په معنا باندې چې هغه تر اوسه پورې مطلب هغه په کوم نقطه نظر باندې دی د فلسفي تاریخ زموږ سي مخ ته راوړی دی چې د فلسفي باقاعده آغاز څنګه وسو او دا تر کوم پړاو را تیر سو او د هیګل پورې چې کوم راورسېدل چې هغه کې موږ تر ډېر اده پورې دا خبره کوو چې هغه د فلسفي چې کوم هغه بنیادی سوالونه هغه د هیګل چې کوم په خپل معنا کې چې کوم دی هغه ریپلای کړ جواب کړ نو مخته د دې کتاب په انټروډکشن کې زبردستي دغه د کتاب په اوله باندې لږ د خبر وکم ځکه چې هغه له کتاب سره چې انصاف کولم په دغه معنا باندې وي چې موږ هغه د ځان خبري یا چې موږ وختي په نور کتابو کې ویلي هغه ځه هټ کې د کتاب په معنا باندې وکړو نو دغه انټروډکشن کې بیا د نور دی بای موږ فلسفه ولې سټډي کوو بنیادی سوال دا دی چې فلسفه ولې موږ سټډي کوو فلسفه په دې معنا باندې موږ سټډي کوو چې د په دا اوسنی حالاتو کې چې یو خو هغه و چې کوم هغه زموږ انسنټ زموږ چې کوم هغه ابا او اجدادو پلرونه څخه په زرو کلو له مخه چې هغه کوم آغاز کړی و د هغو نقطه چې کوم هغه هم هغه نقطه و چې کوم نقطه نن زموږ ده لیکن د هغو نقطه چې و تر موږ لږ داسې په یو کمزوري شکل کې و نن چې کوم سوال فلسفه یا اډرس کولی یا په د تر هیګل پورې هغه چې کوم موجوده چې کوم حالات په هغه معنا باندې دی دا وی چې فلسفه موږ په دغه معنا باندې ضروري ده ځکه چې په آسان الفاظو کې موږ دا وایو چې په سوسایټي کې په یونیورس کې په ټوله نړۍ کې چې یو هر شی وي واغه ته د خلکو د کتلو دغه د ایکسپلور کولو دغه د انالایز کولو لپاره د هر چا چې کوم دی هغه یو خپل تینکینګ وي دغه یو خپل سوچ وي دغه یو خپل لار وي نو هغه بنیادی طور دغه په شا کې چې کوم فلسفه ده یا دغه چې کوم دی و دغه شي ته اړ باسي دی و دغه شي ته مجبور کوي چې ته پر دې شي باندې سوچ وکړه نو د دې له وجې څخه هغه فلسفه چې کومه ده د هغې ویل چې دي په دې معنا باندې ضروري دي چې زه په دې سوسایټي کې و دې فینومینا ته و دې مظهر ته په سوسایټي کې چې دغه یو مومنټ روان دی په سوسایټي کې که دغه یو کرایسس روان دی په سوسایټي کې که یو بدحالي روانه وي یا په یونیورس کې لکه دا نن چې موږ کلایمیټ چینج په معنا باندې ګورو د کلایمیټ تبدیلي ده د دې په معنا باندې چې یاره د دې په شا کې هغه کم عوامل دي چې هغه د ټولو چې کوم حالات دي هغه په دې شي کې چې کوم دی اظهار وکړي نو هغه دا خبره ده چې فلسفه په دې معنا باندې ډېر امپورټنټ ده او په دې معنا باندې ضروري ده چې په دنیا کې و هر یو مظهر ته کتل هغه انډرسټینډ کول په هغه باندې سر خلاصول د هغو لپاره چې کوم دی هغه فلسفه چې کومه ده د هغې په شا کې ډېر امپورټنټ دی بیا مخته دی دا خبره کوي چې د فلسفې په حواله باندې چې د فلسفې په د تاریخ په حواله باندې دا خبره کوي چې یاره فلسفه په انساني تاریخ تر اوسه پورې په مختلفه چې وختي خبره وکړي چې یاره په دغه کې مختلفو خلکو چې کوم د هسټري د فلسفې تاریخ چې کوم دی هغه لیکلی دی لیکن هغه د فلسفې چې کوم تاریخ دی هغه په هر وخت کې هغه زیر عتاب لاندې پاته شوی دی د رولینګ کلاس تر نرغه لاندې پاته شوی دي د راغو تر یرغل لاندې پاته شوی دي کله هم د فلسفې تاریخ چې کوم دی هغه داسې په یو غیر جانبدارانه توګه باندې نه دی راوړل شوی یا غیر جانبدارانه څخه زما مقصد دا دی چې هغه د سوسایټي چې کوم هغه ټیټه طبقه وي هغه لاندې چې کوم کلاس وي د هغه له د نقطه نظره څخه کله هم د فلسفې تاریخ چې کوم دی نه دی راوړل شوی بلکې فلسفه چې کومه ده هغې د خپل آغاز چې کوم دی د دغه شوی دی مخکې چې بیا موږ ویل چې یار د ایمرجنس اف فلسفي چې د فلسفې آغاز چې کوم دی ایمرجنسي کوم کې دی د هغې بنیادونه که نن موږ وګورو د هغې بنیادونه ټوله پر هغه مټریالیزم باندې چې کوم دی د فلسفې چې کوم دی هغه بنیادونه هغه د مټریالیزم څخه یعنې د مادیت پسندۍ څخه د هغې آغاز شوی دی لیکن چې به کله په دا پوه سو چې په هسټري کې به چې به دا د دې نقطه نظره څخه چې کوم خلک و سوسایټي ته ګوري د دغو خلکو د وهلو ټکولو لپاره د دغو خلکو له د خپلې خبرې د اړولو لپاره به چې کوم رولینګ کلاس و چې کوم به د هغې وخت منارکیان وي بادشاهتونه به هغو په ډېره سخته باندې ظلمونه کول ځکه په دې کتاب کې ډېرې داسې واقعات لیکل سوي دي چې هغه یو کس به وي لکه دغه موږ چې دغه د سقراط په حواله باندې خبره کوو چې باید دلته نور داسې به و چې هغه لږ به د مټریالیزم خواته به لږ ټلټ درلودی جوکاو به درلودی هغه خلک چې به کوم هغه به له دې دغه څخه چې دی بالکل بې له مخه څخه ایستل نو دی دا خبره کوي چې یاره د فلسفې اوریجن چې کوم دی د فلسفې اوریجن چې دی هغه زموږ بالکل په
د سوسایټي په بنیادو کې په انکانشیس میتھډ کې چې کوم پروت لیکن د فلسفې آغاز ځینې خلک چې کوم دي هغه له یو شي سره تړي ځینې خلک له بل شي سره تړي لیکن انګل ایلنز دی په دې کې دغه سوال دلته مخ ته راوړي چې د فلسفې په آغاز کې بنیادی خبره دا و چې د مذهب هغه ټیم کې د مذهب په یو ډیر نوې په یو انیشیټیو په بالکل په اول ابتدایي شکل کې د هغه چې کوم دی هغه کردار هم د فلسفې په ایمرج کولو کې یا د فلسفې په آغاز کولو کې چې کوم د هغه هم کردار ځکه دا خبره کوي چې کم ټیم د هغه یو د اینگلز یو رائٹنگ به د ملګرو ویلی بنمان سے آدمی تک بننے میں مطلب د لاس کوم هغه د محنت کردار دی چې لاس کله له چوپایه څخه انسانانو چې کوم دی چې هغه انسان چې هغه د چوپایه څخه اول واره پر دوه پښو باندې ودرېدلی او د خپل لاسونه چې کوم دی خلاص کړل نو هغه چې کوم هغه ملګرو دلته د ایولوشن خبره کوله چې هغه یو لیپ په هغه سوسایټي کې چې کوم دی هغه لیپ چې کوم دی ولګېدلی چې هغه په ډېرو مطلب چې هغه کومو کسانو بیا د هغه کس چې دی یا چې کوم هغه اول چې کوم زموږ نیکه سوی دی یا زموږ انا سوي دی هر څه چې سوي دي چې هغه چې کوم ټیم لاسونه خلاص کړي دي له دغه څخه په هغه کې له هغه بعد چې کوم انسانانو چې په هغه ټیم کې کوم هغه چوپایانو چې هغو دی کاپي کړی دی هغو چې بالکل دغه لیپ چې کوم هغه اکسپټ کړي چې کوم چا نه کوي اکسپټ هغه تر ننه پورې چې کوم دی هغه په هسټري کې پاتې دي او په هغه کې بیا مختلف هغه ډېر هغه زه له ډیبیټ څخه ځان ډایورټ کول نه غواړم چې بیا ډېره دا ده چې هغه په هغه باندې بیا دوی د انسانانو باقاعده د دې هغه چې کوم هغه څه ورته وایي د بیزوګیانو دغه نسل دوی څه وي دا زموږ په ژبه کې موږ چمپنزي چې د هغو سره باقاعده دوی هغه راویستلي دي د ټریننګ لپاره چې یار دا واقعي هم د دې او د انسان په منځ کې څو فرق دی باقاعده دوی ټرین کړي دي یو زینه به ورته کښېښوله چې یاره دلته به ډکنې ورته کښېښولې هاخوا د بېډبرې ورته کښېښولې چې دا بیزو به یا د چمپنزي به چې د ځان د اسانۍ لپاره دی به پر دا زینه باندې به ختلی چې مطلب هغه تجربې به دوی په کولې چې یاره څومره فرق دی په دې کې واقعي دغه چې کوم دا د ایولوشن چې کومه نظریه ده یا د ډاروین غه ده یا د خلکو یا د اوورال د دې د انسانیت د انسان په حواله باندې چې کوم هغه چې به انسان چې دی هغه د بیزو څخه جوړ شوی دی دا واقعي هم درسته ده که غلطه ده نو په دې کې دا خبره کوي چې یاره کم ټیم د انسانانو چې کوم هغو له دې شي څخه ځان خلاص کړي نو لازمي خبره ده بالکل په هغه ټیم کې چې کوم انسان په دې سوسایټي کې په هغه ځنګلاتو کې چې هر ځای به دوی اوسېدل د دوی بنیادي د هغو خزندګانو څخه د هغو جانورانو څخه چې د کومو څخه دوی ځان ډیفر کړی و له کومو څخه ځان دوی خلاص کړی و هغه چې د هغو سره د دوی مقابله په بڼه معنا باندې راتلله نو څوکه چې کوم هغه د دوی د باقاعده د لږ داسې د مطلب هغه د غارو خواته تلو د دغه خواته تلو بیا چې دوی ارتقا کېدله نو هلته چې هغو ته هغه ټیم پورې په هغه کې باقاعده یعنې چې موږ د انسانیت د انساني چې کوم تاریخ دی هغه که موږ په زرونو کال یادو په هغه کې ډېر کلونه داسې وو چې زموږ نیکهګانو اناګانو چې کوم دي هغو باقاعده په غارو کې چې کوم دی وخت تېر کړی دی په هغه باندې باقاعده هغه کیو آرټ په نامه باندې ډېر مشهوره کوم دغه دی چې یاره په غرو کې د خلکو پینټینګز او آرټس دغه شیان کول لیکن هغه ټیم کې چې کوم هغه د فلسفې چې کوم هغه یو آغاز په ټیم کې فلسفې دومره آغاز نه درلودی لیکن باقاعده چې کوم ټیم دلته د پریمیټیو کمیونیزم آغاز کېدلی چې خلکو به مطلب انسانانو دومره ترقي وکړه چې هغه د مختلفو قبایلو په شکلو کې چې کوم دي اوسېدل او هلته به چې کوم هغه د کورنۍ چې کوم سیټ اپ به ولې هلته هغه پدرشاهي چې کوم هغه پر هغه شکل باندې ډومیننټ نه وه نو هلته باقاعده د مذهب چې کوم دومره رول نه و لیکن د مذهب رول دی چې کله شروع کېږي د مذهب رول په هغه ټیم کې شروع کېږي چې کله سوسایټي په کلاسیز کې ډیوایډ کېږي چې کله سوسایټي په کلاسیز کې بیا سوسایټي کله ډیوایډ کېږي په پریمیټیو کمیونیزم کې سوسایټي کله هم په کلاسیز کې نه و بلکې سوسایټي چې کوم هغه د مختلفو د قبیلو د ګروپانو په شکل کې چې کوم و چې د هلته د ازما کنسپټ چې کوم هغه نه و هلته یوه سړي هم دا کلیم نه سوی کولی نر چې یاره دا پلانونه صاحب چې دی د ازما زوی دی یا د پلانی چې دی د ازما زوی دی بلکې هلته چې بو هغه ښځې چې بو هغه به لا تر یو حده پورې دا کلیم کولی چې دا پلانی چې دی دا ازما له پلاني څخه دی یو هلته په هغه ټولنه کې چې کوم د ښځو ډېر ډومیننټ رول ولي چې هغه به د کور ټولې چارې چې کوم دوی به کوي لیکن کم ټیم چې هغه د اګریکلچر آغاز یې سوی د اګریکلچر آغاز چې کوم دی هغه بنیادي طور چې نن کوم موږ د ښځې په حواله باندې ډېر داسې یو پسمانده نقطه نظر لرو د اګریکلچر آغاز هم چې دی باقاعده هغه ښځو کړی دی نو هغه چې کوم چې د اګریکلچر آغاز کېدلی یو هلته د سوکه ود د پیسج اف ټایم هلته لږ داسې هغه کلاسیز چې کوم دی هغه د ډیولپ کېدو خواته تلو او هلته چې باقاعده دوی به د دې اګریکلچر سره تړلي چې به کوم هغه نیچرل فورسز وو د هغو د انډرسټینډ کولو لپاره به ځکه له دوی سره څه نه و چې موږ یې څنګه انډرسټینډ
مطلب دوی لمر نه سوی انډرسټینډ کولی چې لمر څه دی، باران یې نه سوی انډرسټینډ کولی، که به یو طوفان راتلی، که به یو بل څه کېدل، یو داسې نیچرل ډیزاسټر چې به راتلو یا هغه ټوله نیچرل فینومیناز چې کوم هغه دوی نه سو انډرسټینډ کولی. نو د هغه د نه سو انډرسټینډ کولو لپاره دوی به داسې وو چې یاره دوی به یو سوپر سټرکچر فورس هغه به کوټیشن د چا وي یونس صاحب چې انسانانو چې کوم دی چې شی نه دی جوړ کړی خو په زرګونو چې په میګنیټ نشي جوړولی، لیکن دوی چې کوم دي په زرګونو چې کوم دي خدایان چې کوم دي هغه جوړ کړي دي. نو هغه په دې معنا باندې چې په هغه ټیم کې دغه چې کوم د هسټري د فلسفې آغاز چې کوم دی هغه بنیادي طور له دغه ځایږي څخه کېدی، لیکن هغه په ډېر داسې یو خام شکل کې و، ځکه چې په هغه کې دا و چې دوی مختلف د لمر په حواله باندې به دوی جلا کنسپټ و چې بایي اول دغه ډېر ډسکشن دی په هغه کې هغه په دغه کې. نو دوی دا وایي چې د مذهب چې کله به دوی د سوپر نیچرل فورس چې کوم و د هغه چې کله دوی د هغه ابتدا کېدله چې بایي دا چې د یو داسې قوت شته چې هغه داسې باران کوي، هغه داسې لمر را باندې خزوي، هغه باندې داسې کوي، هغه باندې داسې کوي، بیا داسې طوفانونه راځي. نو د هغه د انډرسټینډ کولو لپاره باقاعده چې کوم یو د سوچ کولو آغاز شروع شي، یا دا واقعي دغسې ده که نه ده. نو هغه چې کوم د فلسفې چې باقاعده په یو را شکل کې په یو خام شکل کې چې کوم له هغه ځایږي څخه آغاز چې دی په هغه کې وسو، خو په هغه کې د مذهب چې کوم دی یو کیټالیسټ رول چې کوم دی تر یو حده پورې دی چې کوم دی هغه دی مخته راوړي. نو په دې کې مخته بیا په دغه کتاب کې چې کوم دی په دغه کتاب کې مخته دی لیکي د دغه په حواله باندې چې د مذهب سره سره چې کوم په هغه ټیم کې چې په یو سوچ او فکر کې چې کوم دی په هغه کې یو انقلاب چې کوم دی هغه راغلی، او هغه انقلاب چې کوم هغه باقاعده طور چې کوم دی د خپلې فلسفې په یو شکل کې چې کوم دی هغه اظهار چې کوم دی هغه وکړي، او هغه فلسفې چې کوم هغه څنګه اظهار کولی هغه به په مختلفو شکلو کې، لکه ما چې وختي دا خبره وکړه چې فلسفه چې وه هغه بنیادي طور چې وه هغه د مټریالیزم څخه یعنی د مادیت پسندۍ څخه چې کوم دی هغه بنیادي خبره چې هغه آغاز کړی. نو دی په دې کې بیا مختلف چې کوم دی دی راوړي چې مختلف فلسفرز دغه نمونه در راوړي دي د برتا فلسفي کې، لکه انګزمندر چې کوم په حواله باندې د خبره کوي چې هغه څوک او هغه څنګه باقاعده د فلسفې چې کوم دی آغاز کړی، یا مختلف نمونه دي چې په هغه کې دغه ډسکشن چې دی مخته راوړي. او بل بیا دا و چې د پر دغه خبره باندې د بنیادي طور ډیر فوکس وي چې ځکه مارکسیزم چې کوم دی هغه د مټریالیزم پر اساسیت باندې یا د مټریالیزم د اساسیت دفاع کوي. نو دی دا وایي چې بنیادي طور فلسفه چې کومه ده هغې آغاز چې دی هغه د مټریالیزم څخه وسو، لیکن دی خبره دا کوي چې هغه موږ دغه هیرکلیتوس په حواله باندې چې دی موږ خبره کوو چې هغه د فرست ډایلکټیشن وایي، چې هغه به دا خبره کوله چې یاره موږ پر یوه اوبو کې چیرې د سمندر څپې وي یا د په روانه چشمه کې چې چیرې اوبه بهیږي، په دې کې چې کوم دی موږ ولاړ هم یو او خو پکې ولاړ هم نه یو، یعنی بار بار چې کوم دی د زما تر پښو لاندې چې کومه ده د ځمکه هم چینجېږي، او هغه چې اوبه راځي ګو کې په اپیرنس کې هغه اوبه چې کومې دي هغه خو یو قسم اوبه دي، لیکن هغه اوبه چې دي هغه بدلېږي. ځکه اوس دا خبره چې کومه ده دغه کامن سینس هم اکسپټ کوي، که موږ په اوبو کې ودرېږو که څه ولاړو اوبو ته ورولږو، موږ چې دی په هغه ولاړو اوبو کې چې کوم دی بار بار چې موږ په هغه کې مومنټ کوو، که کس موږ مومنټ نه کوو هغه اوبو چې کوم هغه سمندر پر چارې پر ځای باندې موږ ودرېږو چې د اوبو څپه راشي له دې خوا څخه ستا د پښو لاندې چې کوم دی یو خوا ته ریت یوسي لا خوا نور ریت چې کوم دی راوړي، له دې خوا یوې اوبه وي لا خوا چې کوم دی بل اوبه. لیکن دی دا خبره کوي چې د فلسفې چې کوم هغه آغاز چې د مټریالیزم پر بنیاد شوی دا د ایډیالیزم خوا ته څنګه چې دی ولاړی. نو دی په دې کې دا خبره کوي چې هغه ټیم کې چې کله هغه د فلسفې خو نو هغه دومره تاریخ نو نه چې په 10,000-15,000 کاله تاریخ دی، باقاعده دا دی چې کوم هغه موږ د فلسفې چې کوم هغه یو پروفاوند تاریخ چې کوم دی هغه موږ د ګریک سیویلایزیشن سره دغه سره چې کوم دی موږ تړو. دا خبره کوي چې کله ګریک سوسایټي چې کوم وه هغه باقاعده چې کوم وه هغه د اسلج دلته د الفاظ دي چې د پیریډ اف د extent of ancient Greek philosophy was characterized by a profound crisis of society marked by a general questioning of the old beliefs including the established religion. The crisis of religious beliefs gave rise to atheist tendencies and birth of a genuinely scientific outlook based on materialism. Makhtadiliki, however, as always in society, the process took place in a contradictory way. Alongside a growing trend towards mysticism and irrationality, a very similar phenomenon occurred at the time of the crisis of Roman society.
with the rapid spread of Oriental religions, of which Christianity was originally only one among many. یعنی دغه بنیادی خبره د مقصد دا دی چې هغه چې کوم د فلسفې هغه چې د مټریالیزم لخوا څخه شوی و نو هغه خو لازمي خبره ده لکه ما خبره کوله چې سوسایټي خو نو د ګریک چې کوم د یونان چې کوم تاریخ دی هغه خو نلته بالکل کلاس بیسډ چې کوم هغه سوسایټي وه په هغه کې کلاس لیس سوسایټي نه وه نو هغه چې کوم هغه د هغه وخت چې کوم هغه رولینګ کلاس و یا مونارکیانې وي یا هر څه چې و یا امپایرز و د هغو چې کوم هغه رولینګ الیټس و هغو دا شی چې و هغه نه برداشته نه سو برداشتولی چې یاره دلته د کاسمولوژي په حواله باندې د دنیا په حواله باندې دلته چې دا کوم موږ خپل عیاشیانې چې کوم دي برقراره ساتلو لپاره چې کوم دا نوی شی چې کوم دی آغاز کېږي د دې آغاز باید چې موږ مخه ونیسو ځکه دی بیا په دغه کې هغه دغه خبر دی راوړي مخ ته چې کرسچینټي چې کومه وه په دې کې اول چې کوم د کرسچینټي چې کوم آغاز شوی دی هغه خو په دې معنا باندې نه دی شوی لکه په کومه معنا چې نن زموږ مخ ته پروت دی یا کرسچینټي چرچ چې کوم ولې هغه تر 15مې یا تر 14مې پیړۍ پورې چې کوم ولې څرنګه د دې استعمال شوی دی بلکې کرسچینټي د ډېر په ډیټیل باندې ډسکس کوي چې کرسچینټي چې کوم وه هغه یو داسې مومنټ وي چې د هغو بالکل بنیادي نارې چې کوم وي هغه د پریمیټیو کمیونیزم سره وي هغه ویلې خالي زموږ د ماینو بغیر زموږ د ښځو بغیر د هغو بغیر نور هر څه چې دي دا زموږ سره ګډ دي دا یو باقاعده چې کوم یو اپریسټ هغه چې کوم کلاس وي د هغو یو مومنټ وي لیکن دا مومنټ چې کوم په خپل آغاز کې چې کوم هغه عیسی علیه السلام په حواله باندې ډسکشن دی چې هغه مشر هغه لیډ کولی بیا خو نو هغه بایبل وایي چې دغه بیا جلا هسټري ده ځکه د هغې خواته موږ ډېر نه بیا داسې نه هغه د آدم علیه السلام رنګه سوال دی پر موږ باندې موسي چې آدم علیه السلام چې کوم دی هغه څه د آدم علیه السلام جواب چې کوم دی هغه به یو 15-4 میاشتې لا ودرېږي دغه جیمز ویب ټیلیسکوپ تللی دی خدای دې وکړي چې چې کامیابه شي نو هغه ډېره د عربو کلونو هسټري چې کوم زموږ مخ ته بیا راوړي چې یاره د دې یونیورس آغاز سره څرنګه شوی دی نو هغه زموږ چې کوم میتس دي چې موږ کوم کریټ کړي دي موږ کوم جوړ کړي دي هغه به چې کوم دی هغه به تر ډېره حده پورې چې کوم دی کاونټر کړي نو بنیادي خبره دی د کرسچینټي په حواله باندې هغه کوي چې یاره هغه د مټریالیزم څخه چې کله د ایډیالیزم خواته سفر راکېدی ځکه په هغه بنیادو کې چې کوم یو خدا و چې دوی دا ټول هغه داسې ایتیسټ خلک چې به وو حالانکې په هغه کې داسې ایتیسټ هم نه وو چې هغه به داسې لکه دا اوس کوم زموږ ایتیسټان دي چې دلته اذان شروع شوی نه وي ورور دی بیا ښکنځای ورته کوي یا په زړه کې ورته کوي که چیرې هو یم چې ما چې اذان شروع شوی نه وي دوی بیا ښکنځای ورته کوي موږ خو هغه خبره کوو چې ایتیسټان چې کوم دي هغه ایتیسټ په هغه معنا باندې نه وو چې په کومه معنا باندې دوی دغه خبره کوله چې هغه کوم د مټریالیزم چې کوم هغه فلسفرز وو هغو چې په کومه معنا باندې هغه ډسکشن مخ ته راوړلی په هغه معنا باندې هغه رنګه ډسکشن نه وي بلکې هغو داسې یو تھینکینګ کوي چې یاره دلته د سپوږمۍ چې کومه ده دا څه ده د لمر چې کوم دی دا څه دی دا ستوري چې کوم دي څه دي د اسمان چې کوم دی څه دی د ځمکه بنیادي طور سره آیا له دې بغیر د ځمکې بغیر نور چې کوم دي سولر سیستم چې کوم دی په هغه کې نورې داسې سیارې شته آیا داسې نور ځایو کې ژوند شته په دې ځمکه کې د چې کوم ځای کې موږ پاته کېږو مثال کې طور په دا بوري کې له بوري بغیر بل ځای په ژوب کې په کوټه کې په بل ځای کې واقعي هلته ژوند شته نشته خلک شته که نشته نو د دې په حواله باندې چې به کوم دوی دغه سوچونه کول دغه چې کوم هغه بنیادي طور او هغه چې کوم د کرسچینټي چې کوم دی دغه لیکي ډسکشن لیکي چې هغه کرسچینټي چې کوم هغه بیا مخ ته دی ډېر ښه په ډیټیل باندې ډسکشن ورباندې کړی دی چې یاره دغه مومنټ چې کوم دا بالکل په خپل آغاز کې ډېر پروګریسیو مومنټ و لیکن هغه پروګریسیو مومنټ بیا دا و چې باقاعده د عیسی علیه السلام بعد بیا دا ټوله ډسکشن چې کوم دوی بیا باقاعده چې و دغه هغه چې کومې مونارکیانې وي هغه راولاړ سو باقاعده دغه چرچ چې کوم و دا یې په خپل کنټرول کې واخیستو او دوی به باقاعده چرچ چې کوم دی دوی به هر ځای چې به کوم د هغو به A to Z چې کومې خرچې وي هر څه چې به وي د هغو خرچې و د هغو جوړېده و د هر څه چې به و دا پر دوی باندې و او هغه چې کوم د کرسچینټي چې کوم هغه آغاز شوی وي هغه سکول اف تاټ چې کوم په هغه ټیم کې کاتولیک چې کوم دی باقاعده ورته ویل کېدل چې هغه بیا خپل هغه بنیادونه چې کوم دي بیا خو نو هغه و چې تر ډېره پورې تر 15مې 14مې پیړۍ پورې چې کله باقاعده هغه د پروټسټنټ چې کوم یو په یو دغه کې آغاز کېدی نو هغه چې کوم دوی هغه د کرسچینټي سره دوی دغه شی تړي چې یاره بنیاد او کرسچینټي چې کوم دوی هغه هر څه چې جوړ کړو هر څه چې دوی لیکلي وو په هغه ټیم کې چې کوم هغه دوی ډسکشن وي ځکه دا ډسکشن لږ داسې لایو روان دی لږ به داسې ښه نو په هغه کې داسې و چې د بایبل په حواله باندې ډسکشن دی هغه زموږ کامن ډیلنس دی هغه د بایبل
په ډېره زوروره طریقه باندې ویلې دي، دومره خوند یې پر اخیستې، دومره ډېرې ویلې دي. زه په خپل سپیچانو کې هر ځای چې دی د بایبل چې دی هر بار زه کوټ کوي، بایبل چې کوم دی فلاني ځای کې دا شی لیکل شوی. نو هغه چې کوم د بایبل ډسکشن دی چې باید د بایبل چې کوم ډسکشن و په دې کې چې کوم دی باقاعده چې دی هلته هغه رولینګ کلاس یا دغه وخت چې کوم بادشاهانو هغه د خپلې مرضي شیانې پکې واچو چې کوم د دوی پر ضد هغه شیان دوی ځینې وایستو، ایکسټریکټ یې کړو، هغه شیان یې ځینې وایستو. نو پر دې بنیاد باندې بیا دغه مومنټ دا چې کوم د کرسچینټي مومنټ چې کوم هغه پروګریسیو مومنټ په ډېر ریګریسیو، په یو ډېر ریاکشنري، په یو ډېر رجتي فورس کې چې کوم دی بدل سو، او هلته چې کوم هغه د رولینګ کلاس لپاره یو آله چې کومه ده، یو انسټرومنټ چې کوم دی هغه جوړ سو. پروټستانیزم نه د کیتولیک چرچ دغه چې کوم ډسکشن دا چې تر هغه ځای پورې بیا دلته مخته دا ډسکشن مخته راوړي چې دغه د فیثاغورس او دغه چې کوم سکول ولې دغه چې کوم باقاعده د فیثاغورس چې کوم دغه دوی هم باقاعده چې کوم تر یو حد پورې خو دغه چې کوم هغه ډسکشن وګو کې هغه ته خو موږ د مټریالیزم په معنا باندې نه صورت کته نه دغه هغه سکول اف تاټ چې کوم هغه د مټریالیزم سره تړلی. خو بهرحال په چې کوم هغه د فلسفي تاریخ راځي ځکه هغه موږ یوه خبره کوو چې هغه د ډایلکټیکل مټریالیزم چې کوم هغه نیګیشن اف نیګیشن قانون دی، کله هم د فلسفي چې کوم هغه آغاز شوی و نن که موږ ته دغه کتاب په دې شکل کې پروت دی، د دې کتاب په شا کې چې کوم دی په دې کې یوازې د مارکسیزم یا د مارکس او د انګلز د دغو یو کنټریبیوشن نشته، بلکې هغه د فلسفي چې کوم د اول فلسفر چې کوم آغاز شوی دی له هغه ځایه څخه ونیسي بیا تر نن ورځې پورې چې کوم د فلسفې په معنا باندې هغه کې دا و چې د فلسفې تاریخ موږ په دغه معنا باندې وایو، تاریخ موږ په دې باندې وایو چې یار په فلسفه کې چې کوم هغه چې یو کس برالی هغه به دغه بعد چې به کوم کس رالی، هغه بعد والا کس چې به کوم و چې دې کس پر کوم ځای باندې هغه یو ریسرچ د فلسفې په حواله باندې پرېښتی و، د هغه څخه به دوه سټیپه مخته هغه شی چې کوم دی وړ دغه رنګه چې کوم دی د فلسفې چې کوم هغه باقاعده هغه په آخري اختتام چې کوم ولې هغه په هغه موږ په بنیادي خبره چې هغه د هګل په حواله باندې موږ کوو چې هغه به هګل خو نو دا نه و چې هګل مطلب یو داسې کس و چې هغه دا ټوله شیان لیکلي، بلکې د فلسفې یو ډېر اوږد تاریخ چې کوم هغه پروت نو دی د فیثاغورس د سکول په حواله باندې چې کوم دی په دې کې باقاعده ډسکشن چې کوم دی موجود دی چې یار هغه بیا داسې و چې په هغه کې بیا داسې لږ هغه د میسټیسیزم چې کوم هغه اثرات چې کوم دی هغه پکې کښې وو. د میسټیسیزم په معنا باندې دا و چې هغه خلکو چې کوم هغه میسټیسیزم هم بنیادي طور دا دی چې هغه د سبجکټیو ایډیالیزم چې کوم دی هغه یو ډېره انتها چې کومه ده هغه د چې هغه بیا دا وي چې هغه سبجکټیو ایډیالیزم چې دوی بنیادي طور هغه دی چې هغه بیا له خپله ځانه څخه ورپهیست هغه ټوله شیان چې کوم دی هغه بیا د نړۍ څخه یا د دې چې کوم هغه چاپېریال وي دا ټولو حالاتو څخه کاټ کړي. او صوفیزم دغه رنګه نه و لکه په دا اوس چې کوم شکل کې و، په دا اوس چې کوم په شکل کې صوفیزم هم دا خبره کوي چې صوفیزم په خپل ټیم کې چې کوم یو ډېر پروګریسیو کنټینټ په هغه کې کښې و، او هغه چې کوم دا که د دوی کمزوري وای چې دوی به پر دا شي باندې به دوی به له دې سوسایټي څخه د نړۍ څخه به لږ کاټ کړي، د چاپېریال څخه به کاټ، لیکن دوی پر هغه باندې ډېر ریشنل تھینکینګ چې کوم دی پر هغه باندې به کول، یو ډېر د عقل به پر هغه باندې چې کوم دی باقاعده به دوی پر هغه باندې استعمالولی. نو هغه بیا په هغه کې فیثاغورین سکول اف تاټ چې کوم دی په هغه کې بیا مختلف چې کوم دی دلته انډیویجوال چې کوم دی راخي ځکه که اوس دا ترنګه کوي چې موږ پر دې باندې داسې هر یو کس چې کوم دی جلا جلا ډسکس کوو هغه بیخي بیا ډېر ټایمز دی پر هغه باندې لګېږي. نو مخته چې بیا کوم دی هغه په دغه په حواله باندې ځکه د فیثاغورس چې کوم د هغه بیا د میت په حواله باندې چې کوم تر ګردو زیات چې کوم کنټریبیوشن او هغه به دا خبره کوله چې یار دغه یو دلته ټایټل هم دی چې هغه بیا یونس صاحب دوی وګوري مخته چې یار آل things are numbers. هغه بنیادي ډسکشن د دوی غدا و چې دلته دا لیکل دی ډیولپمنٹ اف د کوانټیټیو ساید اف انویسټیګیټینګ نیچر واز obviously of crucial importance. Without it, science would have remained on the level of the mere generalities, incapable of further development. However, when such a breakthrough takes place, there is inevitably a tendency to make exaggerated claims on its behalf. This is particularly true in the case where science is still entangled with the religion. मतलब دوی دغه کوي چې Pythagoreans saw numbers, quantitative relations as the essence of all things. All things are numbers. Indeed, it is possible to explain many natural phenomena in mathematical terms. د دوی بنیادي چې کوم هغه ډسکشن چې کوم هغه دا و چې یاره دلته هر څه چې دی هغه نمبرز دي او دا هر څه چې دی دا موږ په نمبرز کې چې کوم دی د هغو وضاحت چې کوم دی کولی شو. ځکه هغه برته بیا موږ دا خبره پر دې باندې تنقید داسې جوړېږي چې دا نمبرز چې کوم دی د دې نمبرزو چې کوم هغه وجود دی هغه ډسکشن داسې موږ وړو مخته چې په دې فرست ورلډ کې په یوه سیمه کې به نمبر چې کوم هغه به تر 10 پورې و، یعنې هغه 10 چې کوم هغه دغه کېدی د هغو هغه بیس یې کوم و هغه برته مټیریل و،
یعنې په هغه ټیم کې به د انسانانو چې کومې ګوتې وي هغو به د 10 پر حساب باندې 1 2 3 4 5 هغه دوی په هر څه چې به نوم ورکولی خو بهرحال د انسانانو ګوتې چې کومې وي د هغې هغه د نمبرز په شا کې هم ماده چې کومه د هغه پرته وه او بله خبره دا وه په امریکا او په دا ترنګه سیمه کې چې هلته بیا 20 نمبره وو ځکه هغو بیا د پښو ګوتې چې کوم دي هغو به هم په هغه کې چې دي باقاعده چې دي هغو حسابلې نو دویمه خبره بیا دلته دا چې کوم هغه د فلسفې د آغاز سره دی چې کوم دی هغه د فرست ډایلکټیشن دویم چپټر چې کوم دی د فرست ډایلکټیشنز په هغه په حواله باندې د ډسکشن مخته چې کوم راوړي چې په هغه کې اول ډایلکټیشن چې کوم دی د زموږ لکه د هغو بنیادي دا وه چې بخښنه غواړم یار مازه د لکه هغه د هیرکلیتوس په حواله باندې یا د هغه چې کوم هغه سکول اف تاټ و د هغه په حواله باندې چې کوم ډسکشن دی هغه دی چې دی راوړي بیا په هغه کې دا و چې هغه د هیرکلیتوس چې کوم هغه ډسکشن وي هغه بیا ډېر مخته چې کوم دی چې لاړی بیا ځینې خلک د هغه چې کوم شاګردان و هغه شاګردان چې بیا کوم و هغه بیا داسې الټرا ډایلکټیشن چې کوم دی هغو بیا د دې د هغه نیچر چې کوم و بالکل داسې یا د فطرت سره چې کوم د دوی هغه تړون وي هغه بیا دوی ډېر الټرا ډایلکټکس باندې دوی چې کوم دی د هغې وضاحت بیا کولی یعنې دوی به ګس دا خبره کوله چې یاره موږ ګس سره په یوه وخت کې پر یوه ځای باندې کله هم چې دی پر یوه ځای باندې ساکن نه سو پاتې کېدلی یعنې هغه بیا په دې معنا باندې پر هغه باندې موږ کریټیک کوو چې یاره که موږ چېرې په هوا کې یو غسې لکو دا غسې که چیرې دلته خو په ظاهره باندې دی بالکل په مومنټ کې چې کوم دی لیکن یو ټیم کې داسې وي چې ته پر ډېر مایکرو لیول باندې هغه انډرسټینډ کې هغه داسې وي چې هغه یو ځای چې دی په هوا کې چې کوم دی ولاړ وي روان نه وي ولاړ ولې ولاړ وي ځکه هغه کې بیا موږ دا خبره کوو چې یاره هغه ګریویټیشنل فورس ځکه ما هغه فزیکس دا شیان دومره نه دي ولې چې ګریویټیشنل فورس هم وي او بل دا دی چې دی هغه مومنټ چې کوم دی مومنټ چې دی هغه چې دی په دا کومه طریقه کې دی روان په کومه طریقه کې په هغه کې خامخا یو پوینټ داسې راځي چې هغه ډېر په موږ په مایکرو لیول باندې سټډي کوو هلته باندې بالکل داسې دی سټې کوي نو موږ دا خبره کوو چې یاره یو قسم اوبه چې کومې دي هغه که زموږ په پښو کې نښلي یا زموږ تر مځکو تر پښو لاندې چې کومه خاوره ده هغه فور ټایم بینګ د یو وخت لپاره زموږ تر پښو لاندې وي نو هغه چې کوم د هغه بیا باقاعده چې هغه بیا ډېر په ریاکشن کې چې هغه بیا هغه مختلف چې کوم د هغو بیا انټرپریټیشن چې کوم هغه ډېر په غلطه طریقه باندې په ډېر هغه یو لفظ موږ ورته استعمالوو چې ډېره په خوړجنه طریقه باندې د هغو چې د انټرپریټیشن کوي نو د دې وجې څخه هغه چې کوم د ډایلکټکس چې کوم د هیرکلیتوس چې کوم هغه سکول اف تاټ و هغه بیا ډېره داسې په هغه بنیادي وختو کې چې کوم دی وده نه وکړه او بیا هغه په مختلفو شکلو کې چې کوم هغه بدلېدی نو خو بهرحال داسې و چې پر هغه باندې هم هغه د مذهب چې کوم اغېزې وې ځکه د هغو هم پر دې باندې د مذهب اثرات چې کوم هغه ډېر زیات نو دوی په دې معنا باندې دغه خبره چې کومه ده هغه دوی تر سره پورې نه ورسول بیا داسې و چې دا باقاعده هغه د ګریک فلسفې چې کوم دی هغه په مختلفو وختو کې آغاز چې کوم دی هغه سوی دی د سقراط د دغو چې کوم یا افلاطونو چې هغو چې کومه فلسفه وه هغه فلسفه چې کومه وه په دې کې دا یوه خبره زه کوم پر دې باندې ملګري ګوره اتفاق کوي یا به اختلاف کوي زه یوه خبره کوم زما په دې ټوله فلسفې په تاریخ کې د افلاطون سره ډېر سخته زه ځینې ریاکشنري یم ځکه د افلاطون چې کومه هغه فلسفه وه دلته خو دا زموږ خلک یې ډېر داسې عجب یې زموږ مخ ته شو کوي چې یاره افلاطون ته څه کوې له ځانه د افلاطون جوړ کړی دی حالانکې تر افلاطون چې کوم و هغه سقراط چې کوم و هغه ډېر پروګریسیو و تر سقراط بیا برته ارسطو چې کوم ولې باقاعده پر هغه باندې هغه د ګریک چې کوم هغه د یونان چې کوم هغه فلسفه ده د هغې چې کوم دی اختتام په هغه کې اوس او د ارسطو په حواله باندې باقاعده د لینن هغه یو ډېر مشهوره کوټیشن هم دی چې ارسطو چې و هغه د مټیریالیزم او د ایډیالیزم په منځ کې چې کوم دی جول یې خوړلی نو دی به دا و چې کله به د ایډیالیزم خواته ډېر لاړې کله به د مټیریالیزم خواته چې کوم ډېر لاړ نو هغه افلاطون چې کوم و هغه خو بالکل داسې و یو خو هغه د فلسفې په معنا باندې موږ دا خبره کوو چې یاره فلسفه بنیادي طور چې کوم یو خوا د ایډیالیزم د مټیریالیزم څخه د ایډیالیزم خواته لاړه په دې کې د ملګري یونس صاحب د ایډیالیزم مټیریالیزم ډیفاین کېدل ضروري دي ښه اچھا نو هغه فلسفه چې کوم هغه د مټیریالیزم څخه چې د ایډیالیزم خواته تلله په هغه کې چې کوم د هغو فلسفرانو ډېر سخته کروشل رول و چې هغه د ټیټې طبقې بجای د یو اشرافیه څخه به تعلق درلودی او باقاعده هغه فلسفه خو موږ دا په دې معنا باندې سره ډیفاین کوو چې یاره فلسفه خو نو بنیادي طور لکه ما چې وختي ډیفینیشن وکړي چې فلسفي بنیادي طور بیا یې وسته
او بل دا و چې هغه فلسفه چې وه هغه خو نو بیا له خپل آغاز څخه ګو کې دا د مادیت پر بنیادو ولاړه وه لیکن هغه د ایډیالیزم خواته لاړه. اوس دلته چې د ډیبیټ مخته راځي چې یاره دا مټریالیزم څه دی بیا ایډیالیزم چې کوم دی څه دی. د دې په حواله باندې بیا ډېر مختلف مطلب هغه انټرپریټیشن چې کوم دی په دې کتاب کې ډېر زورور مخته راوړي دي چې بنیادي طور مټریالیزم چې کوم دی هغه څه دی او بنیادي او ایډیالیزم چې کوم دی هغه څه دی. خو موږ په لنډو ټکو کې هغه د یو ملګرو د انډرسټینډ کولو لپاره موږ معنا په دې باندې وایو چې د مټریالیزم په معنا باندې موږ دا خبره کوو چې دغه یونیورس چې کوم دی دغه ټوله کائنات چې کوم دی دغه ټوله نیچر چې کوم دی دا په وجود کې چې کوم دی راغلی نه دی بلکې دا لا وخت څخه چې کوم دی د وجود لري او تر اوسه پورې چې کوم دی د دې هغه ایگزیکټلی چې کوم ټایم پیریډ دی دا موږ ته نه دی رامعلوم. د دې په حواله باندې یو دغه خبره چې کوم د مټریالیزم چې کوم دی دا خبره کوي. دویمه خبره چې کوم ایډیالیزم په دې حواله باندې کوي. ایډیالیزم چې دی هغه دا خبره کوي چې بای هغه د بیگ بینګ په حواله باندې چې کوم مختلفې تیوریانې چې کوم دي بای نثینګ کمز فرام سمثینګ کمز فرام نثینګ. هغه سټیفن هاکینګز دا یوه ډېره مشهوره خبره هم ده. د بیگ بینګ هغه بنیادي هغه اسنس چې کوم دی هغه پر دې باندې دی چې دغه یونیورس چې کوم دی دا یونیورس چې کوم دی دا باقاعده د یو مقصد لپاره چې کوم دی په وجود کې چې کوم دی هغه راغلی دی. نو هغه به هغه خبرې پر دې باندې موږ ډېر څه کوو چې هغه 5 میاشتې به انتظار ورته وکړو د دون ټایم انتظار ورته وکړو دا 5 میاشتې بیا نور هم انتظار ورته وکړو که چیرې دا ټیلیسکوپ ناکامه نه سو نو هغه به موږ ته راوښیي چې یاره د بنیادي طور د دې نیچر آغاز چې کوم دی هغه چا کړی دی. هغه یو کس ورته ناست چې هغه دغه سره تقسیم کول که دغه اوس به یونس صاحب دا زموږ پر ویبسایټ باندې یو ارټیکل هم لګېدلی یو ډونټ لوک اپ یو مووي راغلې ده که چیرې دا ملګرو کتلګي دا د هالیوډ یو مووي ده زما په خیال سره چې ملګرو ته ریکمنډ کوم باید بسیار ملګری وګوري. هغه د دې یونیورس په حواله باندې یو نیبولا چې کوم نیبولا چې ده هغه را روانه ده پر د ځمکه باندې د لیکېدو په محل کې وي نه. نو هغه چې کومه یوه نجلۍ ده هغه پی ایچ ډي سکالر وي او د دې چې کوم هغه هغه شیان دغه شیان دي. نو هغه چې کوم بنیادي دا دی چې په هغه فلم کې دوی دا شی ښکاره کړی دی چې هغه ډېر د ښه انالایسیس یې کړی دی. خو بهرحال هغه موږ هغه تنقیدي نظر خو لازمي خبره ته پرېږدي چې یاره په دې کې دوی دا شی کړی دی چې هغه د کیپیټالیزم هغه ډېر په د امریکا چې کوم دغه پریزیډنټ دی هغه د هیلري کلنټن او ټرمپ چې کوم دی دا دواړه سره پکې مرچ کړي دي او هغه چې کوم بزنسمین دی هغه د امریکې هغه په هغه کې جف بیزوس او د مارک زوربرګ او دغه پلانا او ډینګا دا ګرد کسان چې کوم د هغوی اظهار یې په یوه سړي کې چې کوم دی کړی دی. نو دوی دا خبره کوي چې هلته هغه چې کوم هغه میټورز دي هغه چې کوم دي را روان دي پر د ځمکه باندې لکېږي. نو د هغه لپاره بیا باقاعده چې کوم هغه دوی سره کومې لارې وي چې بای اوله واره د پرزیډنټ سره ملاو شي بیا څنګه وشي بیا څنګه شي. خو بهرحال د فلم سټوري چې کومه ده هغه ډېره انټرسټینګ ده چې یاره دلته د کیپیټالیزم د دې پلانټ په حواله باندې یا د دې یونیورس د غر کېدو په حواله باندې چې کوم هغه د کیپیټالیزم چې کوم هغه پروفیټ موټیوز دي هغه څرنګه وي چې هغه تر دغه حده پورې چې دی اوله واره خو دغه پرزیډنټ چې کوم دی هغه پر دې شي باندې اګریمنټ نه ورسره کوي چې کوم ټایم دوی اګریمنټ وکړي ولې هغه نجلۍ و هغه هلک چې کوم دی هغه د ټایټنیک فلم چې کوم هیرو دی هغه چې دوی د دې سوپروایزر وي چې دوی باقاعده اول واره نو خو هغه لیبرل چې کوم رجحانونه دي هغه دوی ښکاره کړي دي هغه د لیبرلیزم چې اول واره پرزیډنټ سره ملاو شو پرزیډنټ چې کوم دی دوی خبره نه ومنله بیا دوی لاړو داسې کنسرټس او داسې شیان یې ارینج کړو چې وروره په لورلایي کې موږ په فلاني سټیډیم کې چې کوم دی کنسرټ کوو د دې کنسرټ مقصد به دا وي چې یاره دا زموږ ځکه ته خطره ده نو دا زموږ پر سیاره باندې چې کوم دي لا له خلا څخه شیان روان را لکېږي دوی باقاعده خپل ریسرچ ښکاره کولی خو پر هغه باندې هم هغه حکومت چې کوم دی پریشرایز په دې معنا چې دوی دا ویډیوز جوړې کړي او هغه ویډیوز چې کوم دي بیا سوشل میډیا له لارې څخه پر دوی باندې هغه پر پریشر سي نو په هغه کې بیا هغه کس دا خبره کوي چې باید دا چې کومه دغه میټورز روان دا موږ هلته په هوا کې چې کوم ټایم موږ په خلا کې دی خوا راکټ ورلکوو چې غرقوو یې په دې کې چې کوم دي په د کروړاو د عرباو چې کوم دي خزانې پکې کښې دي په دې کې پلانا ډینګا دي نو هغه چې کوم هغه ډسکشن دی چې هغه دوی په حواله باندې دا کوي چې یاره هلته دا کوم د هغه ټوله یونیورس چې کوم دی هغه یې ښکاره کړی دی چې یاره دلته دا یونیورس پر کومه معنا باندې ایگزیسټنس لري د دې چې کوم هغه ګلیکسیز دي زما خو خپله په دې کې ډېر سخت انټرسټ دی خو ځکه زه خو د ساینس سټوډنټ خاص نه یم پاتې سوی ما هغه ټوله د کامرس او اکنامکس مو ویلي دي بهرحال دا د یونیورس د کائناتو چې کوم دا موږ ته دغه اسمان او دغه شیان ښکاره کېږي یا موږ ته څه ویل سوي دي یا موږ په دغه کې نو په دغه حواله باندې چې کوم هغه د ایډیالیزم او د مټریالیزم چې کوم ډفرنس دی هغه دلته هم شته چې یاره دا یونیورس چې کوم دی دا لا وخته څخه شتون لري د دې د وجود چې کوم دی تر اوسه پورې ها پر هغه باندې دا ډسکشن شته چې د دې په دا اوسني شکل کې چې کوم وجود دی د دې په حواله باندې موږ دا وایو چې یار ریلیټیولی ټروت
تر اوسه پورې موږ د بیگ بینګ خبره خو چې کوم هغه موږ د مټریالیزم په معنا باندې ریجکټ کوو چې له عدم څخه د نیستي څخه هستي چې کومه د هغه نه جوړېږي د نیستي څخه هغه موږ خبره دا کوو ایډیالیزم دا خبره کوي چې بای سم ثینګز کم فرام نثینګ یعنی له نثینګنس څخه واټ از نثینګنس پر دې باندې چې کوم دی هغه باقاعده د سټیفن هاکینګ سره چې دی په دې باندې مختلف هغه ډاکومنټس واټ از نثینګنس نثینګنس په والا باندې هغه ډېرې داسې هغه سټوریانې چې کومې دي جوړوي لیکن خو هغه چې کوم هغه د انسان چې کوم اوسنی چې کوم هغه شعور دی هغه شی نه اکسپټ کوي چې له نیستۍ څخه هستي څنګه پیدا کېږي نو هغه ډسکشن چې دی په والا باندې د ایډیالیزم چې کوم دی د مټریالیزم ډیبیټ او بیا به باقاعده خبره دا ده چې ایډیالیزم چې کوم هغه سکول اف تاټ دی او مټریالیزم چې کوم سکول اف تاټ دی دا باقاعده جلا جلا چې کوم دی هغه د فلسفې یو مین برانچونه دي ایډیالیزم دی بیا مټریالیزم دی او بل خوا دا ده چې مټریالیزم دا خبره کوي چې کانشیسنس چې کوم دی شعور چې کوم دی شعور چې دی هغه د مادې یو جوهر دی یو عکس دی د مادې څخه اخذ کېږي کله هم شعور چې دی هغه انډیپینډنټلی وجود چې کوم دی هغه نه لري آزادانه چې کوم دی د حیثیت دغه رنګ نشته چې په انسان کې چې کوم دی یو زه کریم یم په ما کې دننه چې کوم دی هغه کریم دی هغه کریم چې کوم دی هغه ورشیان په ولې هغه چې کوم هغه ډیبیټ او هغه ډسکشن او هغه د فلسفې په آغاز کې په هیستوري کې دا شی دی چې هغه د سپریټ او د سبجیکټ چې کوم هغه تعلق دوی به دا شو کولی چې یار یو کس چې کوم دی دې چې بیا دغه د سپریټ جلا شي بیا د سپریټ چې کوم دی په دغه کې ګرځي چې کوم ټیم دی برته راپور شي بیا د سپریټ چې کوم روح ده دا په دې کې انټر شي نو هغه چې کوم ډسکشن او بنیادي خبره دا و چې هغه د فلسفې په معنا باندې دلته د شعور او د مادې بلکې مټریالیزم دا وی چې ماده چې دا هغه اول د شعور چې کوم دی دا هغه عکس دی او ایډیالیزم دا خبره کوي چې نه ما شعور چې کوم دی هغه اول دی او ماده چې کومه ده د هغې په اوله باندې بیا دوی مختلف تشریحات کوي او د دې تشریحاتو په کولو کې چې کوم دی دوی هلته بیا په دوو کیمپو کې مزید ځله تقسیم شي چې یو د سبجکټیو ایډیالیزم خواته لاړ شي هغه موضوعي عینیت پرستی چې کوم ورته وي یا موضوعي خیال پرستی چې کوم ورته وي او بله خواته چې کوم د اوبجکټیو ایډیالیزم خواته دویم شاخص چې کوم دی هغه لاړ شي چې هغه د معروضي عینیت پرستی یا د معروضي خیال پرستی په حواله باندې کوم دی هغه ډسکشن چې کوم دی دوی غلاړ شي نو په هغه کې بیا دا و چې په هغه معروضي عینیت پرستی کې څه دي او په سبجکټیو یا په موضوعي عینیت پرستی کې چې کوم دي څه دي ځکه دا موږ چې ما دا اوس کوم ډسکشن لږ لږ وکړي په هغه کې به د ملګرو ما زه اولر معذرت غواړم ما د انو صاحب سره کوارډینیشن نه کوي چې یاره پر کوم بنیاد باندې د آغاز وکړو چې په هغه کې دا و چې هغه د موضوعي عینیت پرستی چې کوم هغه آغاز و لکه هغه موږ د میسټیسیزم خبره کوو یا موږ چې کوم دي د نور سبجکټیو ایډیالیزم مختلف سکوله مختلف چې کوم هغه کسان دي چې هغه راغلي وو چې هغه د دې د سوسایټي کې چې به هر شی و چې یار زه یم زما بغیر چې کوم دی په سوسایټي کې یو شی چې کوم دی هم وجود نه لري بلکې دا زما د فکر دا زما د شعور چې کوم دی دا هغه چې کوم دی دا د هغه بناوټونه دي که زه دا ووایم چې دا بورډ چې کوم دی دلته ایګزسټنس نه لري بیا دا بورډ چې کوم دی ایګزسټنس نه لري که زه دا ووایم چې دا بورډ دی دا ستا زما څخه بغیر دی وجود لري نو په هغه حواله باندې چې کوم هغه د سبجکټیو ایډیالیزم ډیبیټ چې کوم هغه بیا ډېر مزید چې کوم دی ډېر شارپ کېږي چې تر کومه ځایه پورې چې و راتلی د په چا کې هغه خپل اظهار چې کوم دی هغه وکړی او بله خوا دا د اوبجکټیو ایډیالیزم خبره ده هغه بیا دا خبره کوله چې یاره دلته زما بغیر دغه ماده چې کومه ده هغه شتون خو لري لیکن دغه ماده چې کومه ده دا بیا برته هغه په هغه آخري آغاز کې چې کومه ده دا د یو شعور د یو پاور په ذریعه باندې د دې هر څه چې کوم دي کنټرولېږي بلکې تر ډېره حده پورې چې کوم په هغه خپل انیشیل سټیج کې دغه اوبجکټیو ایډیالیزم دا خبره کوله چې دا ماده چې کوم دلته شیان زموږ په ګراوند باندې کوم شیان موجود لري دغه د هغو کاپي ده د دې اوریجنل چې کوم دی دا د دې د یو تھرډ پاور سره چې کوم دی د سوپر سټرکچر سره چې کوم دی د دې په هغه په داسې یو ډسکشن به چې کوم دوی کولی اوس د دې دا د فلسفیکل انډرسټینډینګ د دغه دا سو چې ایډیالیزم سو د ایډیالیزم سبجکټیو ایډیالیزم او اوبجکټیو ایډیالیزم او مټیریالیزم چې کوم دی په مټیریالیزم کې بیا چې کوم دی هغه کې بیا لږ دغه ډیبیټ وي ډسکشن و چې هغه کې بیا هغه امپیریسیزم چې کوم ولې هغه بیا د تجربې پر بنیاد باندې بیا هغه میټر چې کوم دی دوی به انډرسټینډ کولی او بله خواته چې کوم د ریشنلیزم په بنیاد باندې د عقل په بنیاد باندې چې کوم دوی به هغه شیان چې کوم دی انډرسټینډ کول خو به هر حال هغه ډیبیټ چې کوم هغه بیا برته هغه د امپیریسیزم او د ریشنلیزم چې کوم هغه ډیبیټ دی هغه بیا مخ ته په هغه د هسټري د چې کوم ټایم د رینانسا چې کوم مومنټ چې دی یا نشاط ثانیه چې کوم ورته په هغه کې چې کوم دی هغه خپل آغاز چې کوم دی مختلف شکلو کې بیا کړی دی چې په هغه کې دغه ریشنلیست چې کوم هغه څوک او امپیریسیست چې کوم هغه څوک خو بهرحال بنیادي ډسکشن دلته د فلسفې په حواله باندې ایلن دا راوړی دی چې دلته د فلسفې او بله پولیټیکلي که موږ د فلسفې و دغه ته وګورو چې ایډیالیزم چې کوم سکول اف تاټ دی یا ایډیالیزم چې کومه فلسفه ده دا د رولینګ کلاس چې کومه د فلسفه ده
دا په مختلفو شکلو کې لا وخته څخه د رولینګ کلاس چې کومه دغه فلسفه پاتې سوې ده او مټیریالیزم چې کوم دی هغه د اپریسټ کلاس چې کومه دغه فلسفه پاتې سوې ده ځکه په دې کې دا دی چې هغه په ایډیالیزم کې خو نو دغه ډیبیټ چې لکه د کرسچینټي ډیبیټ چې موږ کوو چې یاره کرسچینټي کې دا شی و چې په هغه کې بنیادي خبره دوی دا کوله چې هغه اول ور دا آغاز وکړي چې یاره زموږ د ماینو بغیر نور مهر څه سره ګډ دي نو هغه خو د رولینګ کلاس لپاره ډېر غټ چیلنج شو چې باید دلته دا خو ورور زما د عیاشي چې کوم محل دی دا ټکانې دي او دا چې کوم زما دولت دی پلانا د ډینګا دا ګرځ څنګه به دوی باندې ګټ کم نو دوی بیا راولاړ شو هغه د پیسج اف ټایم چې کوم دوی هغه د چرچ چې کوم انتظامات هغه دوی ګر په خپل لاس کې واخیستل او ډایرکټ دا خبره وکړه چې وایي ته دلته کښ نه ملاوږي ډے افټر ټومارو په قیامت په ورځ باندې بوتي ته هر څه چې کوم دی ملاو شي ځکه دویم ژوند چې کوم دی هغه موږ دلته چې دی له موږ سره ستانو دی دغه ډسکشن چې کوم دی د دغه په او بیا په دې کې د ګریک فلسفې په حواله باندې چې کوم دی په هغه کې هغه مختلف پړاوونه چې کوم دی هغه راغلي دي لکه د افلاطون په شکل کې پړاو چې کوم دی هغه راغلی دی هغه د سقراط په شکل کې کوم دی هغه پړاو چې کوم دی راغلی دی او آخري چې کوم دی د ګریک د فلسفې هغه اختتام چې کوم دی هغه موږ ګورو چې هغه د ګریک د کلاسیکل فلسفې اختتام چې کوم دی هغه د ارسطوټل په شکل کې یا د ارسطو په شکل کې چې کوم دی د هغې باقاعده چې کوم دی هغه خپل اختتام وسو ځکه ارسطوټل چې کوم وو هغه تر ډېره حده پورې د دې هغه چې کوم بنیادي سوالونه وو چې هغه د افلاطون چې کوم پورته کړي وو یا سقراط چې کوم پورته کړي وو هغه تر ډېره حده پورې چې کوم دی دا هغه سوالونه چې کوم دی هغه اډرس کړي وو نو په هغه کې بیا موږ هغه لکه هغه ما چې د لینن خبره یو مطلب درته وکړه چې یار لینن دا خبره کوله چې دغه ارسطو چې دی دا ډېر زیرک کس وو ډېر ګټ مطلب ډېر انسایکلوپیډیک مایند وو او د مټیریالیزم او د ایډیالیزم په منځ کې چې کوم دی هغه اچکولې چې کوم دی خوړل اوس کوم دلته بیا پر ارسطوټل باندې خبره کوم ما په خیال سره پر هغه باندې هغه ډسکشن چې کوم دی هغه بیا ډېر سره اوږده شي بیخي تر زیاته پورې سره رسي او له دغه بعد چې کوم هغه څلورم چپټر کې هغه د کرسچینټي چې کوم رایز وي چې هغه باندې موږ ډسکشن وکړو چې هغه باندې کرسچینټي چې کوم دی باقاعده هغه څنګه وسو چې هغه د هغو شتمنو خلکو پر ضد باندې جګړه وکړه خو بیا هغه و چې کرسچینټي چې کوم هغه په خپله ریورس کې چې کوم هغه بدله سو په خپل الټ کې چې کوم هغه بدله سو چا بدله کړه هغه رولینګ کلاس چې کوم هغه بدله کړه او کرسچینټي چې کوم هغه د خپل مفادات لپاره استعمال کړه هو هغه کسان چې هغه کله هم د هغه سکول اف تاټ سره ولاړ هغه دوی چون کې چې کوم دی باقاعده چې دوی قتل کړي دي د مونارکیانو چې کوم دی هغه قتل کړي بیا په هغه ټیم کې چې کوم دی دا دی چې هغه دغه ورته وایي چې دا د رومن امپایر چې ونه نه شي د هغه بعد چې کوم هغه دغه چې دوی هغه ټول چې په هغه وخت کې چې باقاعده هغه د اسلامیک فلسفي چې کوم دی د هغه هم ارایزینګ چې کوم دی هغه کېږي هغه ارایزینګ په دې معنا باندې کېږي چې هغو سره د اسلامیک فلسفي سره ځکه د فلسفې چې کوم تاریخ دی هغه موږ دا خبره کوو د فلسفې تاریخ د ټولې نړۍ چې دی هغه سره ګډ دی په هغه کې موږ دا خبره نه کوو چې دا خالي د هغو ده یا د هغو ده ځکه چې کوم ټیم رومن امپایر چې کوم دی هغه ونه نه دی نو هلته د بربریت د وحشت ډېر سخته هغه ستړي حالات او هغه ستړي ځایونه چې هغو باقاعده هغه هر څه چې کوم د فلسفې په معنا د آرټ په معنا د کم ریسرچ سوي وو د تعلیم په حواله باندې هغه ټول چې کوم د تباهي خواته لاړو په هغه کې ایلنس دی باقاعده او د اسلامیک سکول اف تاټ یا اسلامیک چې کوم فلسفرز دی هغه ته ډېر سخته ټریبیوټ چې کوم دی د پیش کړي دي چې یاره دغو خلکو چې کوم دی د فلسفې چې د په ډېره ښه معنا باندې ژغورنه چې کومه ده وکړه دوی باقاعده هغه په فلسفې چې کومه هسټري چې کوم ریسرچ کوم دا شیان سوي هغه دوی په عربي کې چې کوم دی هم ترانسلیټ کو او هغه ټول چې کوم هغه د سخت حالاتو سره مخامخ د هغو چې د باقاعده دوی دفاع وکړه ځکه په هغه کې بیا دوی مزید چې کوم دی داسې خاص چندونې اضافه په هغه حواله باندې نه ده پکې کړي چې دوی د مزید هغه ډیولپ کړي یا لیکن دنیا و چې هغه چې کوم د فلسفې تاریخ وي هغه دوی په ډېره ښه طریقه باندې خوندي کوي نو بیا په دې کې دی دا ډسکشن چې کوم دی مخ ته راوړي چې دا فلسفه چې کومه ده په دا میډل ایجز کې دا قرون وسطی چې موږ ورته په دې قرون وسطی کې چې کومه ده فلسفه تر کومو اغیزو چې کوم دي تر کومو اثراتو چې کومه ده فلسفه چې کومه هغه لاندې وه نو هغه کې چې دا و ځکه په هغه قرون وسطی کې چې کوم دی په هغه کې ډېر سخته یو داسې هغه سیستم چې کوم د هغه وخت سیستم وي هغه سیستم چې کوم دی هغه موږ چې یو خبره کوو چې کله مور د کشنۍ چې کوم دی پیدا کوي هغه موږ دا وایو چې یاره دا هغه زوړ سیستم چې کوم دی هغه نوي سیستم ته چې کوم دی هغه زیږېدنه ورکوي یعنې د هغه له کوکه څخه د هغه له نسل څخه چې کوم دی نوی سیستم چې دی هغه راوځي نو هغه انتهایي یو ډېر تکلیف دی عمل وي چې هغه کې موږ یو ډېره کامن خبره کوو چې یاره کله مور وکړي کوچني ته ژوند ورکوي نو د دې د ټول د بدن جوړونه چې کوم دي هغه چې دي ټوله زر خلاصي ډېر هغه د مرګ د ژوند کیفیت وي نو هغه معنا باندې هغه د سیستم چینجېده او په هغه معنا باندې موږ
موږ د انقلاب راوستلو چې کوم دی هغه ډسکشن هم په دې معنا باندې انډرسټینډ کوو چې دا یو ډېر تکلیفجن چې کوم دی حالت وي. نو هغه چې کله د کرونې وسطا کې چې کله دا سیستم چې کوم دی هغه د چینجېدو خواته تللی، یعنی هغه چې کوم غلامداري چې کوم دی هغه یو تاریخي شکست خوړلی و، لیکن هغه د فیوډالیزم چې کوم رایز و هغه هم په داسې یو ډېره ښه طریقه باندې نه و سوی، یا چې کوم د فیوډالیزم چې کوم سیستم چې کوم روان و، ځکه کرونې وسطا چې کوم دی دا تقریبا پر 1000 کاله باندې مشتمله 1100 کاله دی ما بخیر د غومره کلونه چې کوم 1100 کاله چې کوم دی په هغه کې بنو هغه سوسایټي چې کوم درغه تر کوم پړاو چې کوم دغه تیر سوګي دا په هغه کې چې کوم هغه بربریت هغه شوی، ځکه هغه د بربریانز چې کوم دغه خپل هیستوري د چې کوم بغلبار زخراتلو هغه به د هیستوري د هر څه چې کوم دا مسخ کول یو ډیولپمنٹ چې کوم په سوسایټي کې کوم ډیولپمنٹ کوي شي سوی دوی باغار څه دي لمخته لمنځ زوړل، لیکن دا په دې کې چې کوم دی په دې کرونې وسطا په پیریډ کې چې کوم دی هغه فلسفي په ډیره سخت توګه باندې کوم دی شکر نه خو یوازې فلسفي بلکې هغه ټول سوچو فکرونو چې کوم دی هغه چې کوم دی شکستونه وخوړل، لیکن له دغه سره چې کله موږ یوه خبره کوو چې یار له دې شي څخه چې یو نوی سیستم خواته چې کوم دی هغه سفر راکېدی، نو هلته هغه د رینسانس چې کوم مومنټ دی یا د نشاط ثانیه چې کوم مومنټ دی هغې باقاعده ډېر یو زور چې کوم دی هغه رول وي چې هلته د باقاعده په سوسایټي کې، ځکه چې کله دا د فیوډالیزم څخه سوسایټي چې وه هغه سوکه هغه د کیپیټالیزم خواته خو نه په ټیم کې لا نه وتلګي چې د رینسانس کوم دی هغه آغاز کړی، خو البته موږ دا خبره کوو چې یاره په سوسایټي کې هر سوچ او فکر، هر فلسفه، هر څه چې دی هغه ستا د اقتصادي حالاتو سره، ستا د مینز اف پروډکشن سره، د هغو د ډیولپمنټ سره چې کوم دی تړلی دی. یعنی که موږ دلته نن سوچ وکړو که دغه خبره موږ نن په بوري کې دا خبره موږ نن وکړو چې په بوري کې د خلکو چې کوم کانشیسنس دی دا د 10 کالو چې کوم هغه کانشیسنس هغه نه دی، بلکې د ننو د سهار چې کوم دی په دې کې فرق شته، د سهار د بل سهار فرق شته، بلکې د ګنټو پر حساب باندې هم داسې کېدلی چې هغه په انسان کې ډېر چې کوم دی چینج راولي، ځکه چې کوم هغه زموږ د نیکهګانو چې کوم مینز اف پروډکشن و هغه ډېر پسمانده و او د هغو سوچونه او خیالونه چې کوم پسمانده و، او دلته چې کوم نن دغه د مینز اف پروډکشن دی یا چې کوم ذرایع پیداوار سره، یعنی چې د کوم شي په ذریعه باندې موږ د خپل د ژوند تیرولو لپاره یو 15 روپۍ دا شی ګټو، د هغو ډیولپمنټ د هغو چې کوم هغه شکل دی هغه ستا پر کانشیسنس باندې، ستا پر شعور باندې چې کوم دی ډېره بده اغېزه ډېر هغه اغېزناکه وي. نو هلته په فیوډالیزم کې چې کله په آخري د هغه آخري سټیج و یا چې دی بالکل یو د کیپیټالیزم خواته سوکه چې کوم دغه راکېدي، نو هلته هغه لازمي خبر دغه مونارکیانې هغه د چرچ کوم کنټرول هغه خو نو داسې په اسانه باندې، ځکه د هغو د 1100 کالو یا شیانې وي هغه خو نو دا څرنګه په اسانۍ باندې دوی له لاسه نه سوی ورکولی. نو هلته چې کوم هغه د سیستم د چینجېدو چې کوم دغه راتلی، نو هلته هغه باقاعده د دې سیستم سره چې هلته لږ په سوسایټي کې ډیولپمنټ راته، یعنې که زه د په ډېر لنډو ټکو کې ځکه هغه هسټري بیا ډېر زره اوږده شي چې د سټیم انجن چې کوم آغاز کېدی، د سټیم انجن سره هغه د هغه سره چې و د انسانانو سوچونو او فکرونو چې کوم د هغو سره ډیولپ سو، یعنی که یو وخت کې دا و چې د لاس په ذریعه باندې که به یو کمیس چې کوم و هغه یا یو بل شی چې به هغه په یو ورځ کې جوړېدی یا په 2 ورځې کې جوړېدی، نو هغه د سټیم انجن په ذریعه باندې یا د هغې مشینري په ذریعه باندې هغه سوسایټي تر هغه سټیجه پورې ورسېدله چې هغه کمیس چې کوم دی هغه په یو ډېره په یو غنټه کې در جوړولی. نو هغه شی چې کوم و هغه چینج چې کوم و هغه بنیادي چې کوم بدلون وي هغه چې و پر دې سوسایټي باندې اثرات چې کوم دی هغه واچول، د هغه پر بنیاد باندې په سوسایټي کې چې کوم دی د دغه آغاز چې کوم دی هغه وسو. یاره زه یوه خبره په د مابین کې زه کول غواړم، ځکه موږ خو یو سیاسي خلک یو، پولیټیکل ورکرز یو، موږ هر شی چې دی هغه فلسفه کوم ده هغه موږ د سیاست د نقطه نظره څخه له دې سوسایټي سره تړو، ځکه فلسفه چې کومه ده هغه موږ دا ویو چې یاره هغه د ټولو علومو هغه چې کومه هغه مور وه، او بله دا ده چې د فلسفې بغیر هغه ژوند چې دی هغه، او یا د فلسفې بغیر ژوند یا د فلسفې بغیر پولیټیکس کول چې کوم دی هغه چې دی هغه نو یو هېڅ هغه لیدلوري چې کوم دی هغه نه لري. نو په دې معنا باندې موږ هغه زه د دې کتاب که د ملګري کار چا وویلی هغه ته بیا دا درک ورکړي چې دا کتاب په کومه معنا باندې لیکل شوی دی، ځکه دلته چې دی هر ځای چې دی دغه ډسکشن شته چې یاره دلته په سوسایټي کې چې کوم څه روان و هغه څنګه و څنګه نه و، هغه د مارکسیزم بنیادي چې کوم هغه کور ایډیاز دي د هغه سره د دې فلسفې چې کوم هغه تاریخ چې کوم دی هغه لیکل شوی دی. نو دلته دا دا خبره کوي چې the Renaissance کې دا وی چې modern science takes its starting point from the Renaissance, that marvelous period of spiritual and intellectual rebirth
which put an end to the 1000 years reign of ignorance and superstition. Humanity once again looked to nature with eyes unblinked by dogma. They rediscovered the wonders of classical Greek philosophy, directly translated from reliable versions, which reached Italy after Constantinople was taken by the Turks. The materialist world outlook of the old Ionians and atomists pointed science onto the right path. یعنی د لنډه خبره دا ده، د دې معنا موږ داسې په اسانه ټکو کې کولی شو چې بنیادي خبره دا وه چې کوم ټیم د رینانسنس چې کوم دی هغه آغاز کېدلی، هغه زر کاله چې ما وختي خبره وکړه چې په تاریخ کې هغه تور دې ته په هغه بله ژبه کې څه ورته وایي ډارک ایجز چې کوم موږ ورته وایو په قرون وسطه کې چې کوم دغه زر کاله چې کوم تاریخ دی ډارک ایجز چې په دې کې په یورپ کې خاص کر چې یورپ کې ځکه په یورپ کې ډارک ایجز په دې باندې موږ ورته وایو چې تر دې زر کاله له مخه چې کوم هغه د یوناني چې کومې فلسفې وه، د یوناني طب، د یوناني حکمت، د یوناني چې کوم دغه هغه د کاسمولوژي په حواله باندې چې کوم هغه ټوله کنټریبیوشن وي هغه بالکل تر پښو چې کوم دی لاندې سو، هغې ټولې سوسایټي چې کوم دی په دغه زر کاله هسټري کې د یونان د فلسفې، یعنې که نه موږ وګورو دا اوس ما دی دا زه عمر راتلو دلته پر دوکان باندې یوناني دوا چې کومه دغه پرته ده، یعنې دا هغه طب چې کوم دی د هغه هسټري ده چې له ننه څخه 1500 کاله د مخکې یا 2000 کاله د مخکې یا 3000 کاله د مخکې دوی هسټري چې کومه ده پرته ده. نن هم یوناني چې کوم هغه مطلب که ته وګورې د ډېرو شیانو هغه چې کوم دی هغه د یونانه څخه سوی، لیکن په هغه زر کلو کې چې کله دغه د یونان چې کومه هسټري وه دا تر پښو لاندې سوه او د په یونان کې توره تپه وه، هغه تورې تپې چې کوم دی هغې خپل آغاز چې کوم دی هغې له هغې څخه برته چې کوم راوتلو، یعنې هغه د یوناني چې کوم هغه فلسفه وه کې ساینس و کې آرټ و کې طب و کې حکمت و کې هر څه و د هغو آغاز چې کوم دی هغه په رینانسه کې چې کوم دی باقاعده چې کوم دی وسو چې په هغه کې موږ نشاط ثانیه هم ورته ویو، یعنې نوی ژوند ورته ویو، یا دوباره چې کوم دی د هغې هغه هر څه چې و هغه نوی ژوند چې کوم دی هغه ورکړو سو، او هغه په کومو شکلو کې ورکړو سو هغه دا لازمي نه وه چې هغه په د فلسفې په هغه سکول دغه کې چې کوم دی وسو چې یاره زموږ د خوښې په سکول کې یعنې د مټریالیزم په هغه دغه کې چې وسو، بلکې هغه سیسټم چې کوم ټایم راچنجېدی په هغه کې هغه سیسټم چې څومره ډیولپ کېدی د ډیولپ کېدو خواته ورتلی، هلته باقاعده هغه فلسفرز چې کوم هغه په ډېره دغه کې چې کوم په یو ډېر داسې ناوله د فلسفرز یې پیدا کړو، لکه دا اوس موږ دا یوه خبره کوو چې یاره د رینانسا څخه رامخته چې کوم دا د کیپیټالیزم چې کوم پروډکشن دغه ټوله د هیګل و مارکس و انګلز و ډیوډ هیوم و جان لاک و پلانا او ډینګا دا ګرده چې کوم هغه ډېر تکړه زورور چې کوم فلسفرز دي هغه د دې سیسټم چې کوم دی پیداوار دی، او دغه سیسټم چې دی تر اوسه پورې په هغه ټیم کې چې کوم وه د هیګله پورې یا تر مارکسه پورې هغه یو ډېر ایډوانس سیسټم و. نو دلته دی دا خبره کوي چې په دې رینانسا کې چې کوم دی په دې کې څه چې کوم هغه کسان چې زه به چې په لنډه توګه باندې تېر زه نومونه کښېږدم چې کوم د دوی آغاز د کوم چا په شکل کې کوم دی سوی دی. اول چې کوم د په دې کې چې و د په رینانسا کې چې کوم و د دې اول آغاز چې کوم دی هغه په امپیریسزم کې چې کوم دی دلته لیکي چې دا د امپیریسزم په معنا باندې د دې آغاز چې کوم دی سوی دی د تجربیت پسندي په حواله باندې، یعنې تجربیت پسندي چې کومه وه هغه په کومه معنا باندې وه چې هغو هغه د مټریالیزم دغه سره تعلق درلودی چې هغو به دا شیان چې کوم دي د خپل سینسز په ذریعه باندې به دوی د هغو ابزرویشن کوي، یعنې چې کوم یو شی به کتی لیدی به محسوسه کوي به یا به اورېدی یا هر څه چې دغه پر بنیاد باندې د امپیریسزم چې کوم دی هغه آغاز چې کوم دی وسو، د بیا مخته په هغه کې بیا مختلف چې کوم دي هغه فیزونه چې کوم دي پړاوونه چې کوم دي راغلي دي راتر سوي دي، لیکن دی بیا په دغه کې دا لیکي چې په دغه کې دا و چې د دې بیکن پوره نوم فرانسیس بیکن د دغو چې کوم خو هغه دی دا خبره کوي چې یاره د دغو لکه چې کوم دا به د امپیریسزم و هغو به بیا دا و چې د هغو بیا خپل لیمیټیشنز
دغه خپل محدودیتونو دغه خپل حدودو چې تر هغه حدودو چې کوم دي دوی نه واوښتو ځکه دوی د هر څه چې کوم دي هغه به دوی د دې سینسیز سره تړل او د دې سینسیزه بغیر چې کوم دی دوی به د هر شی چې کوم دی هغه به دوی ریجیکټ کولی چې یاره کم شی چې دی هغه زه نه پرسیو کوم یا زه نه وینم یا زه نه اورم هغه نسته نو د دې خپل لیمیټیشنز ځکه پر دې باندې هغه موږ دا خبره کوو چې دا مټیریالیزم دی لیکن ځینې شیان دا رنګه دي لکه دا اوس موږ دا خبره کوو مثال کې طور د هغې زه یو ډېر لنډه مثال در کوم د امپیریسیزم چې کوم هغه لیمیټیشنز د تجربیت پسندي هغه په دې معنا و چې یار به دا خلا کې اوس موږ دا خبره کوو چې یار زما او د یونس صاحب په منځ کې یو شی هم چې دی وجود نه لري دا خبره په کامن سنس باندې موږ کې فارمل لاجیک موږ دا خبره وکړو دا خبره خو ټیک نه تر یو هدف پورې لیکن موږ دا خبره کوو چې یار دا خو زما د سترګو لیدلوري که ته زما د سترګو نظر لږ راتیز کې یا ته په مایکرو لیول باندې زما او د یونس صاحب په منځ کې چې کومه دغه د فاصله ده په دې کې په ډېر په کروړاو په تعداد کې هغه مادي چې کومې دي هغه سته چې هغه بالکل نه زه وینم نه زه جج کولی نه سم زه سینس کوی نه سم نو د دې مقصد خو دا نه دی چې کوم شی زه نه سم سینس کوی یا زه نه وینم نو هغه شی چې کوم دی وجود لري دا د امپیریسیزم چې کوم هغه بنیادي چې کوم هغه لیمیټیشنز چې کوم هغه دغه نو دی بیا مخته په دې کې دا ډسکشن کوي چې یو خو دغه امپیریسیزم او بل بیا دا و چې دغه د دې د په دې رینانسه کې چې کوم ولي هغه د ریشنالیزم چې کوم دی د سوري د فرنچ مټیریالیزم چې کوم دغه آغاز باندې د خبرې لیکي چې د فرنچ مټیریالیستان چې کوم د دغه په حواله باندې کوم ډسکشن چې دوی دا خبره کوله د دوی به دا ویلي چې او دا یو شی و چې کوم د فرانسیس بیکن په حواله باندې کوم ډسکشن پر دې باندې خمال دا خبرې دي چې په دې کې اوس دا خو موږ ډېر رسي په مختصره طریقه باندې ملګرو ته ژدل غواړم چې هغه فرانسیس بیکن چې کوم دا خو نو ګرځ دی چې دا انګلیش چې کوم سکول اف تاټ یا دا چې کوم انګلیش مټریالیسټان چې هغه بل دا و چې دا فرنچ مټریالیسټان چې بیا کوم یو فرنچ یو دغه چې کوم دی دغه کوي چې یار د ډیفرنس بټوین انګلیش امپیریسیزم اینڈ فرنچ مټریالیزم از سم ټایمز ascribed to difference of national temperament. For instance, to carry out the empiricism of Locke into ultimate consequence into sensualism and materialism, this is the task which has assumed by the French. Though grown on a soil of English principles and very soon universally prevalent, their empiricism could not possibly be developed among the English into the extreme form which presently declared itself among the French, that is into complete destruction of all foundations of the moral and religious belief life. This last consequence was not congenial to the national character of the English. The existence of different national temperaments and traditions undoubtedly played a major role as Marx and Engels pointed out. مطلب دا دی چې هغه چې کوم د فلسفې لکه د رینانسنس آغاز چې کوم دی هغه اوس هغه په انګلیش مټیریالیسټ کې چې کوم دی د هغو آغاز اوس ځکه د دې په شا کې بیا هغه وجوهات چې کوم دي هغه بیا هغه د اقتصاد غدي هلته د ساينس غدي هلته چې کوم د مینز اف پروډکشن غو د مینز اف پروډکشن د اډوانسمنت غو ځکه سټیم انجن چې کوم دی د هغې آغاز دی هغه د برطانیا څخه یا د انګلینډ څخه چې کوم دی د هغې سوی دی نو د هغې له وجې څخه هغه ټوله چې په یعنی ستا مینز اف پروډکشن څنګه اډوانس اوسو ستا په کانشسنس کې چې کوم دی دغه دی ورسره راغلی فرق چې کوم دی ورسره راغلی لیکن دا خبره چې کومه ده دا خبره هم ابسلوټ خبره نه ده دا خبر ابسلوټ نه ده چې د انسانانو کانشسنس به خامخا دغه په حواله باندې د یو ریسرچ په حواله باندې به خامخا د دې سره تړلږي بعضې اوقات داسې وي چې د انسانانو چې کوم کانشسنس وي هغه تر خپل وخت ډېر له مخه ولاړ وي یعنی که موږ دا خبره وکړو چې دغه کوم په دا اوس چې په دغه خلا کې یو زوړ چلج د 2-3 وارې چې ریپیرینګ سوی دی په 90s کې چې کوم تللی دی د ټیلیسکوپ چې کوم هبل ټیلیسکوپ اوس دغه هبل ټیلیسکوپ چې کوم هغه انوینشنز کړي دي حالانکه دغه د دې چې دا کوم اوس دغه جیمز ویب چې کوم تللی دی دا 10 کاله چې دی پر دې باندې باقاعده کار شوی دی زما په خیال سره کې د زموږ ژړګل ته دغه 10 ارب روپۍ ورکړي وای ژړګل به ټول 10 ارب روپۍ به دومره خوند پر اخیستی وای په 10 ارب ډالر چې کوم دی دا چې دی په 10 ارب ډالر چې دی دا جوړ شوی دی
او الله سره ډالر ته قسم هم د خدای د جړګول خو سره موږ هم پکې خرج کړي ور دا ګرځه واخی ما موږ ما د پیسې د الله سره روپیه الله سره ډالر کم دی راځي نو هغه الله سره ډالر د انویسټمنټ پر بنیاد باندې کم دا جیمز ویب ټیلیسکوپ جوړ شو اوس د دې سره فل حال زموږ کانشیسنس دا دی حالانکه موږ ګوره که موږ په ایمانداري سره خبره په دې وکړو چې زه چې پر کوم فیز باندې ولاړ یم زه چې پر کوم سټیج باندې کانشیسلی ولاړ یم فلسفیکلی زه ولاړ یم دا ناس چې کوم ملګري دي ولاړ دي خاص کر د سوپر نیچرل فورس په حواله باندې مطلب موږ دا یو چې یاره موږ خو په لیدلي خو څه نه دي لیکن موږ کانشیسلی د فلسفې پر بنیاد باندې پر سټیج باندې ولاړ اوس هغه جیمز ویب چې کوم ټیلیسکوپ دی هغه کېدای شي چې هغه کوم شی زموږ په ذهن په فکر کې دی هغه شی چې کوم دی دلته زموږ مخ ته کېدای شي راوړي نو زه په دې حواله باندې دا خبره کوم چې هغه کانشیسنس چې کوم دی هغه ابسلوټلی چې کوم دی هغه سمپل دی شي سره نه تړي لیکن اوورال چې کوم هغه ستا په سوسایټي کې چې کوم هغه شعور عمومي شعور چې کوم دی هغه ستا هغه ایگزیکټلی چې کوم دی هغه ستا د حالات سره تړلی ځکه په دې کې زه یوه بله خبره پکې اډ کوم د آرټ په حواله باندې موږ دا خبره کوو چې آرټ چې کوم دی هغه اکثره څه وي آرټ چې دی هغه اکثره ستا د اوبجیکټیو کنډیشن سره تړلی وي چې څرنګه حالات وي دغه رنګه به وروره که دلته وروره یو عوامي تحریک نه وي وروره خالي ګودر و منګی و غاړه و غړۍ به سو بیا به داسې سو بیا به داسې سو بیا د شنې سترګې دي بیا د تورې سترګې دي بیا د ژېړې سترګې دي پر دې باندې وی آرټ که نه موږ په آرټ کې که وګورو لیکن دا شی ملګري پخوا نه به دی زه داسې لږ داسې پر دا شیان باندې زه دی لږ تیز ورځم نو په دې حواله باندې دغه ډسکشن چې کوم دا وایي دا زموږ د ناس په دې کسانو کې به ډېر دغه کسان وي چې هغو به دغه ډسکشن اورېدی لیکن چې کوم د پی ټی ایم دلته راغلی د پی ټی ایم چې کومه ژېږېدنه وسوه خاص کر په پښتنه ټولنه کې ډسکشن لاړ یو بله خواته وروره هر سړي کې بدننه یو شنی رحمت شاه صاحب چې هغه به ډسکشن به راواخلي بیا د انقلاب سره نشانون هر کس چې به دا خبر کو یعنی هغه آټم ستا د اوبجیکټیو کنډیشن سره لیکن دغه ډسکشن هم ابسلوټ نه دی ځکه په 1915 څخه ونیسي تر 1919 پورې چې په دا 12 کال کې په روس کې کم حالاتو په روس کې چې کوم هغه ریاکشنري پیریډ و د زارشاهي چې کوم ظلم جبر استبداد و هلته سوسایټي کې چا فری تھینکینګ نه سوی کولی د روان وخت په حواله باندې هېچا خبره نه سوی کولی لیکن ډېر داسې آرټسټانو لکه میکسم ګورکي په نامه باندې چې کوم د هغه ناولان مور ناول چې کومه ده زما په خیال سره به زه خو ډېره داسې په دغه حواله باندې مې ریسرچ نه دی کړی خو بس مور ناول زما په خیال سره د نړۍ په ډېرو ژبو کې چې کوم دی د هغه ټرانسلیشن سوی دی نو هغه آرټسټ چې کوم دی هغه هم داسې نه ایسته به خامخا د خپل اوبجیکټیو کنډیشن سره تړي بلکې کله کله هغه آرټسټ چې کوم وي هغه تر خپل اوبجیکټیو کنډیشن چې کوم دی د هغه کانشیسنس ډېر مخته چې کوم دی ولاړ نو هایر ډسکشن چې کوم هغه د فرنچ د مټریلسټانو چې کوم په فرنچ مټریلسټانو کې بیا هغه بیا ټول چې کوم هغه د ریشنالیزم پر بنیاد باندې چې کوم دوی دغه خپل ډسکشن چې کوم دی مخته راوړلی لیکن دلته بیا بل چې کوم هغه ډسکشن و چې دلته بیا د کانټ چې کوم دی باقاعده دلته بیا هغه د هغه آغاز کوي او د کانټ بنیادي دا و چې کانټ خپل مطلب ماته د کانټ چې کوم هغه رایټنګز دي ولې چې هغه رایټنګز کې ډېر خوند کوي چې کوم دی وایي ډېر زه خپل کانټ ته په دې حواله باندې ډېر سخته زه مطلب ټریبیوټ ورته پیښ وم چې یو ډېر د هم په هغه انسایکلوپیډیک مایندز کې چې کوم دغه هم یو هغه ډېر تکړه کس لیکن د هغه ریکنسلیشن کوي د مټیریالیزم او د امپیریسیزم په منځ کې ریکنسلیشن خواته لاړی چې ته هم ټیک وایې او ته هم ټیک وایې راسي داسې مابین کې یو درېیمه لار چې کوم دغه راوباسو هغه چې درېیمه لار ایستل هغه د خپله چې دی په درېیمه لار کې دی وبی دی د ایډیالیزم خواته چې کوم دی هغه له ده څخه لاړ نو دی چې کوم هغه بنیادي ډسکشن و چې هلته د چې کوم هغه لیمیټیشنز و ځکه خبره دا ده چې هغه دغه په حواله باندې موږ دا خبره نه غلطه وو چې یاره موږ د امپیریسیزم چې کوم دی موږ د امپیریسیزم موږ بالکل نیګیټ کوو یا موږ چې کوم دی ریشنالیزم چې کوم دی هغه موږ نیګیټ کوو بلکې موږ دا ورته دغه مارکسیزم چې کوم سکول اف تھاټ دی هغه و دې ټول شي ته یعنی دا کتاب دی د دې خپله چاپېریاله څخه چې کوم دی نه کاټوي د خپل اوبجیکټیو کنډیشن څخه دی نه کاټوي او دغه کتاب چې په کوم لکه ما چې وختي خبره وکړه چې یاره دا کتاب چې دی دا د ایلن ووډز د خالد د ذهني اختراع نه دی چې دا د لیکلی دی بس دا اوس په ایلن ووډز به موږ ډېر ټریبیوټ پیښو چې یاره دا مېړه چې دی دا ډېر غټ بلکې دا ما درته وویل چې هغه یو تسلسل دی را روان دی په هسټري کې هغې چې کوم دی په مختلف کې دی تر ایلن ووډ به ډېر ښه کتاب چې کوم د هسټري فلسفي په حواله باندې به چا لیکلی نو هغه چې کوم د امپیریسیزم ډیبیټ و او هغه چې کوم د مټیریالیزم چې کوم هغه ډیبیټ وي هغه ډیبیټ چې کوم په هغه کې چې و کانټ د دې په مابین کې چې کوم دی هغه دغه ورکولی
و داسې هغه مطلب ریکنسلیشن یې ورکول لنډه ګنډه یا د ریکنسلیشن مابین کې بیا په دې کې ډېر کسان داسې وو چې مټیریلست سکول اف تاټ سره په دغه ټیم کې دغه ډسکریټس په نامه باندې ملګرو اورېدلي وي سپاینوزا و لیبنیز و دغه ډېر مختلف چې کوم هغه رایټرز وو چې هغه فلسفرز وو چې هغه د مټیریلزم چې کوم دی هغه ته مزید چې کوم دی وده ورکړه لیکن هغه په بېلابېلو طریقو باندې هغه د مټیریلزم په معنا باندې چې کوم دی هغه ډسکشن چې کوم دی هغه هم له دوی څخه په لیمیټیشنز کې چې کوم دی هغه له دوی څخه نه پر دور ګردو کې ستا په هغه کې خو بهرحال زه خبره درته کوم زما بنیادي مقصد دا دی چې په دلته دغه د لیبنیز او د سپاینوزا چې کوم د هغو خپل په دې فلسفه کې د هغو ډېر غټ کنټریبیوشن و د هغو د مټیریلزم په حواله باندې د هغو ډېر غټ کنټریبیوشن و چې په فلسفه کې دوی کنټریبیوشن وکړي لیکن هغه خو اوس ګوره ځینې داسې وي چې یو کس هم چې د فلسفې په معنا باندې پوره نه و حالانکې د هګل زما په خیال سره په دې باندې ملګري اتفاق کوي که هګل نه وای مطلب کېدای شي هغه اظهار بل چا کې سوی لیکن هګل چې کوم دماغ و د هګل چې کوم تھینکینګ و که هغه موږ وګورو د هګل چې کوم د فلسفې په معنا باندې یعنې دا ټول هغه موږ یوه خبره زه بار بار کوم چې هر هګل هغه ټول د فلسفې چې کوم بنیادي سوالونه وو که هغه د سپریټ او د سبجیکټ وو که هغه د ریلیجن وو که دغه هر څه وو هغه ډېر سوالونه چې کوم د په ډېره ښه طریقه باندې چې کوم دی هغه اډرس کړي لیکن پر هغه باندې چې بیا موږ تنقید کوو هغه موږ تنقید له دې خالي له دې خوا باندې نه پر کوو چې یاره دی سبجیکټیولی تر دغه ځای پورې نه ورسېدی ځکه زه دا ملګرو سره زه اکثره وخت په هګل باندې چې موږ کله ډسکشن سره کوو د هګل په حواله باندې زه ډېر سخته هغه ته د ټلټ په دې معنا لرم چې یار هغه چې دا دومره د فلسفې سوالونه جواب کولی سوای نو هغه د ایډیالیزم خوا ته زیات تللی ته به کېدای شي دا اوبجیکټیو کنډیشنز دغه ځکه چې په کوم ټیم کې دی وی پر ده باندې ډېرې سختې چې کوم دي ډېر سخت حالات وو چې پر ده باندې چې هغه کوم هغه د چې کوم بادشاهان وو د هغو له خوا پرېشر وو یا د چې کوم معروضي حالات وو هغه به کېدای شي تر ده پورې چې کوم ده به دا خبره چې کوم تر هغه انډه پورې به د نه سوای رسولی زه دا ټولو شیانو څخه انکار چې کوم دی کړی و ځکه په هغه د فلسفې په معنا باندې پر هغه باندې ډېر سخته نه یوازې هغه د ګریک فلسفې چې موږ کوم آغاز کوو چې په هغه ټیم کې چې کوم پر فری تھینکینګ باندې یا پر ریشنل تھینکینګ باندې به پابندي وله تر هګل پورې چې کوم دا پابندي برقرار بلکې تر مارکس تر دغه پورې چې پابندیانې برقرار وي چې کوم کس به داسې لږ ریشنل خبره وکړه ځکه د مارکس که موږ د خپل ژوند وګورو مارکس چې کوم هغه د نه ډنډه په لاس کې راخیستې و نه داسې یو غټ مومنټ لیډر وي بلکې هغه د خپل سوچ او فکر پر بنیاد باندې د نړۍ په ګوټ کې چې کوم دی هغه مطلب چې پر ده باندې پابندي وي چې کوم هغه د فرسټ ورلډ چې دی به لغه ځای کې ځکه لاړې بیا به هلته چې پر ده باندې پابندي ولګي بیا به هلته پابندي پر باندې نو زه هغه خبره کوم چې یاره د هګل په حواله باندې هغه ډسکشن دی چې هګل چې هغه ډېر سوالونه چې کوم دی هغه په ریپلای کوو خو هغه سوال چې کوم دغه په حواله باندې ځکه مارکس په خپل دغه کې په فلسفه کې دا خبره کوي چې یاره د هګل چې کوم ما په فلسفه کې ما نور یو کار هم نه دی کړی ما سمپل هغه د هګل چې کومه فلسفه و هغه الټه سر باندې ولاړو ما خالي پر پښو باندې ودرول یعنی هغه چې کوم هغه اپسلوټ چې کوم خیال مطلق ورته وي اپسلوټ آیډیا چې کوم ورته وي چې دا ټوله شیان چې کوم دي چې دغه اوبجیکټیو کنډیشنز دا میټر او دا ټوله شیان چې کوم دي دا د یو خیال مطلق سره چې کوم دي وتړل چې یار یو داسې تړ پاور سته یو داسې فورس ته یو داسې سوپر نیچرل فورس ته چې هغه د مکینیکل ویل پر بنیاد باندې د مکینیکل فورس پر بنیاد باندې د میکانیکي حرکت پر بنیاد باندې د میکانیکي حکم او اډر پر بنیاد باندې دا ټوله شیان چې کوم دي چلېږي او هغه چې کوم هغه کنټریبیوشن و هغه په دې معنا باندې و چې یار هغه د یونیورس چې کوم هغه ټوله چې یار د نیچر په مابین کې چې کوم دي قوانین دي مختلف دا قوانین له موږ له یونیورس څخه وباسو دا چې کوم زموږ سولر سیسټم دی چې دا لمر دی یا سپوږمۍ ده یا ځمکه ده یا دا نور شیان چې کوم دي چې دا په کوم مدارو کې راګرځي د دغو په مابین کې چې کوم دی یو باقاعده یو قوانین دي چې هغه یو بل څه دي هغه خپل نږدې هم نسه پرېږدي که کوم وخت په دغو کې هغه قوانین ختمه وسي یا هغه د ژوند ختمه وسي هغه بې ژونده سیارې ته بیا دوی نیبولا ما په خیال سره په دې ساینس کې ورته وي نه چې هغه مطلب چې هغه طاقت پکې ختم شي هغه انرژي پکې ختم شي هغه ژوند چې دی په یو سیاره کې ختم شي چې هغه له مداره څخه وځي دغه
نو هغه شی چې کوم دی نو هغه چې کوم ټیم په هغه کې هغه طاقت او هغه انرژي او هغه قوت او هغه ژوند پکې ختم شي هغه لغمدار چې کوم دی دا ټول قوانین چې کوم دي چې هغه په ژوند کې هغه د کوم د ډایلکټکس چې کوم هغه قوانین دي هغه د ټول چې کوم دی هغه د هیګل چې کوم دی کنټریبیوشن دی او په دې کې په هغه په فلسفه کې چې کوم هغه مارکس او انګلز چې کوم هغه فلسفه چې کوم هغه ریولوشنرایز کا هغه په ډیره ښه معنا باندې یعنی په دې حواله باندې چې کوم هغه د هیګل چې کوم هغه کنټریبیوشن په فلسفه کې په کوم معنا د کړی او هغه فلسفه چې هغه د برتراوي پر پښو باندې ودرو او د خیال مطلق سره چې کوم دوی تړلګي و چې یار دلته په سوسایټي کې یا په ټولنه کې یا په یونیورس کې چې کوم هر څه چې دی هغه د خیال مطلق سره بلکې مارکس او انګل زه هغه کنټریبیوشن پکې وکړي چې هغه به باقاعده حالانکه کوم خالي دغه د چې کوم د دوه کټګریز دي د هیګل د هیګل چې کوم هغه کټګریانې دي چې د کټګریز خالي ته ووایي زما په خیال سره که خالي هغه کنټریبیوشن موږ په سوسایټي یعنی چې دی که د فارم او د کنټینټ په حواله باندې خبره کوي که دی د اپیرنس او د اسنس په حواله باندې خبره کوي که دی د کوانټیټي او د کوالټي په حواله باندې که نور دی چې کټګریز چې کوم دی هغه د په فلسفه کې مطلب زما خو خپله زه تر اوسه پورې هغه فینومنولوژي اف سپریټ چې کوم دی دا کتاب چې ما دغه شروع کړي نو یو خو دغه نړان موږ دغه نه دی ویلی ساینس ما نه دی ویلی نو دا ساینس د نه ویلو له وجې څخه دغه د فلسفې چې کوم ډېر شیان مطلب په کاسمولوژي کې ډېر داسې بنیادي شیان چې هغه موږ ته نه رامعلومېږي ما ته ګسه دغه د الکترون پروټون هغه چې په میټریک کې موږ ویلي وو هغه هم ګوره د کلي سکول ماسټر راته ویلي چې څرنګه چې الکترون څه دی پروټون څه دی نو خالي هغه سرکل بیا راته جوړ کړي دا الکترون دی دا پروټون دی او دا نیوکلیس دی ورور دا داسې لاړ شي بیا داسې لاړ شي لیکن هغه چې هغه د فلسفې په معنا باندې موږ انډرسټینډ کولی نو هغه ډسکشن لپاره باقاعده بیا ما 2 میاشتې اکیډمي وله خو هغه زموږ عمر اوس تر سوی دی چې موږ هغه سبق چې دی په هغه معنا باندې نه زده کېږي په کوم معنا باندې هغه ساینس دی هغه زده کېږي لیکن اوورال چې کوم هغه د فلسفې چې کوم هغه اختتام وسوي هغه فلسفي اختتام په دغه حواله باندې د هیګل په حواله باندې اوس دلته په دا کتاب کې ایلن چې کوم هغه دغه راخیستي دي د مارکس چې کوم ټریبیوټس چې هغه دغه ته پیش کړي دي نو هغه چې کوم دی یو خو هغه بلکې موږ چې کومه خبره کوو چې د هیګل هغه موږ خو بیا دغه د شخصیت سره دا شی نه تړو موږ که هیګل نه وای کېدای شي دغې فلسفې چې کوم دی هغه بل یو کس کې چې کوم دی هغه خپل اظهار کولی شوی لیکن ګو کې دغه هیګل چې کوم دی دغه چې کومه فلسفه زموږ مخته راوړي د په دې کې چې کومه د کنټریبیوشن وي هغه بالکل هغه د تیوري اف نالج په حواله باندې چې کوم دغه ډسکشن وي چې یاره دغه علم چې کوم دی نالج چې کوم دی دا څنګه حاصل کېږي د دې په حواله باندې چې کوم کنټریبیوشن وي یا هاو thought develops دا سوچ چې کوم دی دا فکر چې کوم دی دا څنګه ډیولپ کېږي بل دا اوس د دې په حواله باندې هغه ډایلکټیکل او فارمل تھینکینګ په حواله باندې کوم هغه فارمل لاجیک وو د فارمل لاجیک سره د ډایلکټیکل تھینکینګ وسره وتړل چې یاره بنیادی خبره ده د فارمل لاجیک چې کوم دي شیان موږ خالي پغه نه نامه ځخ ښکار کوي په فارم کې چې کوم دي موږ ورته ګورو چې په رسمي منطق خدای چې به یو شی څنګه دی بس موږ پغه کې ورته ګورو جبکې ډایلکټیکل تھینکینګ دا دی چې هغه شی چې کوم دی هغه په کنټینټ کې چې کوم دی ورته ګوري یعنی که موږ دا خبره وکړو چې دا کتاب دی حالانکه کتاب خو بل کتاب هم کېدلی دا فارم دی لیکن په دې کتاب چې کوم هغه کنټینټ دی د هغه چې کوم په کتلو طریقه باندې چې کوم ورته ګورو په هغه چې کوم دی هغه ډایلکټیکل تھینکینګ چې کوم ډایلکټیکل دغه چې دی پروسس چې کوم یو دی ته بیا چې کوم هغه د لوجیک په حواله باندې کوم ډسکشن وي یا د چې کوم لکه ما وختي چې دا خبره ورته وکړه چې د کیټګوریانې جوړې کړي وي کوانټیټي او کوالټي چې کومه ده جوړه کړې وي حالانکه د دغه په حواله باندې کوم ډسکشن دا خو دا نو چې یاره دا د مارکس دغه کوانټیټي چې نن مارکس ته موږ دومره ټریبیوټس پېښوو تر هغه له مخه موږ د فلسفې په معنا باندې موږ هیګل ته پېښوو چې یاره کوانټیټي څه د کوالټي څه دلته دغه یونس صاحب د مجلس له مخه ډسکشن کولی چې یاره دغه کوانټیټي چې دغه په هر شي کې کوانټیټي که په کوالټي کې اظهار کوي بیا دغه رنګه کوالټي چې کومه دغه برته بیا په کوانټیټي کې اظهار کوي بیا هغه کوانټیټي چې کومه د مطلب هغه یو پروسس دی چې هغه یو نه ختم کېدونکی پروسس دی چې هغه په بېلابېلو طریقو باندې چې کوم دی هغه لګیا دی نو دغه رنګه دغه د اسنس په حواله باندې چې کوم د جوهر په حواله باندې دا خبره وایي چې دا بنیادي طور دا لکه هغه موږ چې دا خبره کوو چې یاره مټیریلیست سکول اف تاټ چې کوم دی هغه دا وایي چې یاره اسنس دی هغه د ماده چې کوم هغه جوهر دی یعنی که زموږ دماغ موږ راواخلو د اسنس څه دی د دې اسنس دی هغه سوچ کول دی فکر کول دی د سترګو یو میټر دی د دې اسنس څه دی د دې اسنس کتل دی
د دې کتلو کې خو بیا مختلف شیان راځي چې مطلب دغه موږ د اسمان ته ګورو دا ټول شیان ته ګورو دغه چې کوم د کتل دی د غوږ چې کوم اسنس دی دغه اورېدل دی د پزې چې کوم اسنس دی مطلب دغه په دغه والا باندې چې کوم هغه دا شیان فور د فرست ټایم چې کوم دی په یو ډیره زوروره طریقه باندې هغه هګل چې کوم دی زموږ مخ ته راوړو دا پیرنټس او د اسنس په والا باندې سیاره پیرنټس بنیادي طور څه ما چې ډسکشن پر وکړي چې پیرنټس څه دی مظهر څه دی او دغه جوهر څه دی هغه څه دی مظهر دا دی دا پزه ده دا داسې جوړه ده پر دې باندې 2 سروي دي او جوهر دا دی چې د دې کار دا دی چې بوی کوم دی هغه محسوسه کول دي سات راخستل دي او دغه رنګ د غوږ دی دغه پیرنس دغه رنګ دی او جوهر چې کوم دی هغه دا دی نو دغه ډسکشن چې دی لکه موږ دا خبره کوو دا شیان چې کوم دی موږ ټوله په دغه کې مرسول فارم او د کنټینټ په ولا به یار بنیادی هغه چې یار د زمکه چې کوم دی دا یو کس ورته ناستي بس دا دغه موږ په پښنونګو باندې هغه بیت چې کوم دی موږ بشوي کولې نو هغه به یو پروسس تر هغه پروسس باندې موږ په کلی کې د چرمیانو کې به دغه بیت د ډبرو بیت به موږ کولې نو هغه به تر پروسس چې موږ د بیت چې کوم شوي کول داسې ورته ناس په د ډبره کې غټه ګول ډبره به هغه د زرنو د خوا ډبرې بولې چې غنم به پکې میدول نو زما به کله کله دا سوچ زما به د کاسمولوژي کې زما کله سوچ بند سوچ یاره دا نو التم به ډاکومنټري وکتل چې یاره د زمکو دا ټوله به داسې نو دا به نو څنګه چلوي چې دا دومره زمکه ده چې باید دا به نو داسې چې باید بس داسې جټکا ورک هغه چې بیا لاس ورته راپر کوي بیا ټایم ورته راپر کوي ورځ نو هغه چې کوم هغه مومنټ دی هغه مومنټ انډرسټینډ کولو لپاره چې کوم هغه ټوله ډسکشن دی هغه دا خبره کوي چې د دې ټولو سیارو د دې پلانټس د دې ټول په ځمکه کې چې هر څه دی په دې کې یو داسې انرلی چې په هغه کې هغه چینجز دي چې هغه روان دي په دې کې یو حرکت دی یعنی دا به دا خبره کوله چې یاره نتینګ از پرماننټ سوای چینج د حرکت بغیر د تبدیلی بغیر د بدلونه بغیر د مومنټ بغیر بل یو شی چې کوم دی هغه نه دی په دې کائنات کې چې دی پرماننټ سمپل هغه پرماننټ دی بل یو شی چې دی هغه پرماننټ نشي پاتې کېدلی یعنی مثال دا دی دغه ډبره دلته پرته ده موږ خو دا خبره کوو چې یاره دا ډبره په سیم شکل کې به موږ یو کال بعد راځم دغه پرته لکه که دا ډبره په مایکرو لیول باندې سټډي کې د دې ډبرې د پروش کال د 6 کال باندې به ډېر فرق راغلی لاندې دلته به کسر څوک راغلی هم نه لیکن پر ده باندې چې کوم یو خوا د نن اندروني حرکتونه دي یا ترډ چې کوم فورسز دي د هغه له وجې څخه چې کوم دی پر ده باندې اثر اندازه کېږي نو په هغه کې هغه چینج چې کوم دی هغه راځي نیسیسټي او د اکسیډنټ په والا باندې چې کوم دغه ډسکشنو کیټاګوري ده ډېره مشهوره ده هو نه نیسیسټي اینډ اکسیډنټ دلته دا د چې لیکلي دغه چانس او دغه نیسیسټي نو هغه شی دی چانس ضرورت او حادثه یا حادثه او دغه چې کوم دی هغه چې کوم ډسکشن دی چې یعنی هغه دی هغه انالایسیس داسې کېږي چې یاره هګل دلته یو ډېر مشهوره کوټیشن دی لیکلی دی چې هغه د دغه په حواله باندې خو ځینې خبرې داسې وي چې پر ده باندې هغه به چې کوم تنقیدونه کول چې ده به دا خبره کول چې وټ از ریشنل از ایکچوال اینډ وټ از ایکچوال از ریشنل دغه په حواله باندې یار چې کوم شی معقوله دی هغه حقیقت دی او چې کوم شی حقیقت دی هغه معقوله دی نو هغه چې کوم هغه ډسکشنو پر هغه باندې هغه ډسکشن چې دی هغه تنقید لدی هر باندې پر جوړیږي چې یاره په سوسایټي کې که دوه کلاسز چې کوم دی هغه ایگزیسټنس لري رولینګ کلاس او اپریس کلاس چې کوم دی دا وجود ګو کې دا چې کوم دی معقوله دی دا یو حقیقت دی لیکن آیا د دې د بدلولو لپاره یا د دې هغه ټول چې ظلم او بربریت چې کوم دی هغه اکسپټیبل دی که نه دی دغه ډسکشن چې کوم هغه باندې او نور مخته چې کوم دی اخري چې کوم هغه د فلسفې چې کوم دغه اخري چپټر یې دی چې دی دغه په حواله باندې لیکي چې هګل چې کوم دا د هګل یا د هګلینزم چې کوم دی دغه اینډ وسو دغه خاتمه وسوه او دغه بعد ځکه د هګل بعد چې کوم دی هغه مختلف رایټرز هغه فلسفرز راغلي داسې نه دي چې خالي مارکس وو بلکې فیورباخ چې کوم هغه پر دغه هګل باندې ډېر سخته تنقید چې کوم دی هغه کړی و لیکن هغه بیا خپله فیورباخ چې کوم ټیم د دې هغه په یو جرمني کې په یو سکول په یو کالج کې چې کوم یا په یونیورسټۍ کې چې کوم پروفیسر و لیکن چې کوم ټایم د خپل هغه کلیوالي سیمې ته لاړی نو هغه باندې موږ هغه تنقید داسې ډیولپ کوو چې دی هغه چې کوم د تنقید وکړي د ډېر لیمیټډ تنقید وکړي او د بیا برته هغه ټوله شیان چې کوم دی هغه بیا په بله لاره باندې د مذهب خواته چې کوم دی د اخلاقیاتو خواته چې کوم دی د یوړل نو هغه موږ دا خبره کوو چې یاره دی د دې ابجکټیو کنډیشن څخه او هغه ټوله په سوسایټي کې چې کوم ډیولپمنټ روان و د هغه ډیولپمنټ څخه ځان کاټ کړي نو د چې کوم هغه تینکینګ وي هغه لازمي خبره ده هغه ډېر هغه زاړه وختو کې چې کوم دی پاتې ځکه چې انساني تاریخ موږ دا خبره کوو چې یاره په دې تر 200-250 کاله کې څومره ترقي کړې ده
دا تر اوسه پورې په انساني تاریخ کې چې دا دومره غټه ترقي چې کومه دغه نه ده سوي هغه د په هره معنا باندې هغه د فلسفې په معنا او هغه د مذهب په معنا و ځکه د مذهب چې کوم دغه ډیولپ سوی دی مذهب چې کوم د ډېر وختو څخه به ډېر چې هغه خدایانو لیکن هغه ټول چې کوم هغه په هغه یو خدای په شکل کې چې کوم دی هغه هم چې کوم دی هغه خپل اظهار وکړي او دغه رنګ کلچر وو دغه رنګ ساينس وو دغه رنګ آرټ وو دغه هر څه چې دا چې هغه د مختلف د ترقي چې کوم تر پیجز سټیجز چې کوم تر هغه چې کوم دی را تر سوي دی او بیا بل دا و چې د هیګلینزم چې کوم دی دلته دا یو ډېر زورور د داسې یو شنی دغه په لیکل چې هیګلینزم از ټول اف ریاکشن د ریاکشن په معنا باندې چې کوم دی هیګلینزم چې کوم دی هغه څنګه استعمال شوی دی دا خبره کوي دا لږ داسې کوچنی پیراګراف دی چې فار د رایټ هیګلیانز ځکه هغه د هیګل چې کوم هغه مارکس او انګلز چې کوم د خپل د هیګل یو سوسایټي و چې هغه د سټوډنټانو سوسایټي و یا د شاګردانو سوسایټي و مارکس او انګلز هغه دوی په دوی باندې ویاړ کوي چې یار هیګل زموږ استاد د فلسفې په معنا باندې نو په هغه کې بیا کوم په هغه کې بیا لیفټ او رایټ چې کوم هغه سوسایټي کې چې کوم د ډیویژن رالو چې ځینې به دغه د هیګل چې دی هغه به دوی د لیفټ خواته پرزنټ کول ځینې به چې دغه خواته نو دا خبره کوي چې فار د رایټ هیګلیانز the autocratic Persian state represented the highest point of all social developments. In this, they seem to be following in the four steps of their master, but in reality, they represents only one side of Hegel's thought. هغه به کم تغو the weakest and least interesting side. کم side شوی چې Hegel, whose philosophical views were undoubtedly both mystical and idealist, was at least in his later years conservative in his political views and tended to support the Persian absolute state. دا وی په دې کې شکم نو دې کې شک نو چې ما هیګل چې کوم هغه پولیټیکلی ډیر کنزرویټیو هغه د پرشین چې کومه مونارکی و یا هغه چې کوم هغه ابسولوټیزم یا ډیکټیټرشپ هر څه چې دا هغه سره چې کوم دی ولاړ لیکن د فلسفیکلی چې کوم سایډ و هغه ډیر دغه او بل خبر دا yes all this is true and well known but it does not exhaust the matter under discussion and does not do justice to the essential dialectical nature of Hegel's thinking. आखिरी दा लिखी in fact the German authorities were quick to grasp the subversive and revolutionary implications of Hegel's dialectic. Realizing the danger posed by it, the philosophical establishment in Germany made every effort to distance itself from Hegel, preferring to the support back to Kant movement. मतलब دا دغه لیکي چې د هیګل چې کوم دا په دغه اخري ایجز کې لازمي خبره ده چې کوم هغه کمزوریانې وي هغه کمزوریانې چې کوم وي دغه یو رایټ سایډ چې د هیګل د شاګردانو په معنا باندې هغه چې د هیګل چې کوم هغه ډېر یو ریاکشن په معنا باندې استعمالولې لیکن بیا سو چې هغه د ابا ملګرو باغ ارټیکلز موږ غوېلې چې یاره بنیادی هغه د هیګل چې کوم لیمیټیشنز پر هغه باندې کوم هغه ډسکشن ما وختیم لږ وکړي چې د هیګل چې کوم دغه خپل لیمیټس او تر خپل لیمیټیشنز چې کوم د زکه د نو اوښتي نو دغه بعد بیا مختلف چې کوم هغه پر فیورباخ باندې چې کوم دی فیورباخ پر د باندې تنقید چې کوم هغه کړی لیکن هغه فیورباخ هم په خپل دغه چې کوم دی هغه هم پساوسو لیکن د فیورباخ بعد ډایرکټ کوم هغه په فیورباخ باندې درې څلور تیسیز چې کوم مارکس لیکلي دی هغه کوملګرو ویلي پاغه کې د فیورباخ دی فیورباخ وی مټیریالیسټ لیکن پاغه کې هم هغه کوم د اوبجیکټیولی چې کومي د اوبجیکټیو حالات چې او پاغه کې کوم د سبجیکټیو د خپل رول وي د خپل انفرادي کردار چې کوم دغه د وجه ځخه د سوسایټي سره د سی په هغه معنا باندې سفر نه وکړي تر کومه پورې چې د جرمني په شار کې د یو فیورباخو چې کله د جرمني د شار څخه وتی د کوم دی بل فیورباخ سونه په هغه بعد بیا هغه مارکس او انګلز چې کوم دی دغه باقاعده چې کوم دی هغه دلته لیکلي دي چې د په فلسفه کې چې کوم دی هغه انقلاب وکړي او دغه بعد چې کوم دی په دغه باندې چې کوم تیسیز د لیکلیو دوه درې څلور تیسیز چې لیکلیو په هغه کې او بل د مارکس چې کوم پر فیورباخ باندې کوم تیسیز هغه یولس تیسیزو په هغه کې چې کوم دلته خالد دغه حواله راوړي د دوه تیسیزو حواله چې کوم دغه راوړي ده او هغه ډسکشن چې وو د بلکې و دغه د تھرد تیسیس ان فیورباخ دی یو دغه تھرد یو کې درې دي کې څلور تیسیس چې کوم دراوړي دي نو بل دا و چې په فلسفه کې مارکس او انګلز چې کوم دی هغه انقلاب په څه معنا باندې وکړي هغه انقلاب په دې معنا باندې وکړي چې یو خداو چې هغه باقاعده هغه مارکسیزم چې کوم یو هغه په ټیم کې چې کوم هغه له وخت سره یو باقاعده یو ساينټیفیک چې کوم دی ایډیالوژي یا سکول اف تھاټ چې کوم دی هغه ډیولپ سو او ورسره چې کوم دغه
هغه فلسفه وه چې بایي فلسفه خو نو د مټریلسټانو خو نو ډېرې دغه وې لکه هغه ما چې یوه خبره وکړه چې یار هغه امپیریسسټ هم و هغه هم مټریلسټان و هغه ریشنلیسټ چې کوم و هغه هم مټریلسټان و لیکن موږ دا خبره کوو چې یاره ډایلکټیکل مټریلزم چې کوم وه هغه چې کومه فلسفه وه چې هغې پر بنیاد باندې باقاعده دوی د سوسایټي د انډرسټینډ کولو لپاره چې کوم د سوسایټي چې کومه ارتقا ده د هغې د انډرسټینډ کولو لپاره یا په سوسایټي کې چې به کوم بدلون راتلی په ټوله نړۍ کې که هغه د یونیورس په حوالو په هر حواله و د هغه لپاره دوی باقاعده یو داسې مشخصه یو داسې مضبوطه فلسفه چې کومه د هغه یې راوړه چې د هغې بیا دوی مختلف چې کوم دي قوانین چې کوم دي هغه دوی وضع کړل لکه هغه د چې کوم هغه 3 بیسیک قوانین دي چې کوانټیټي انټو کوالټي او د هغې اګینسټ د هغې مخالف چې کوم دغه چې کوالټي انټو کوانټیټي دغه چې کوم چې یاره دلته په نړۍ کې په سوسایټي کې په انساني جسم کې په یونیورس کې هر څه چې روان دي د هغې کې کوم دغه حرکت چې دی دغه بدلون چې کوم دی دغه چینج دی دا په یو ډېر کښني پیمانه کې روان دی لیکن کم ټیم چې دا هغه پیمانه چې کومه ده هغه تر خپل لیمیټه پورې ورسېږي نو هغه چې کوم دی یو په کوالټي کې چې کوم دی اظهار چې کوم دی وکړي دغه رنګه کوالټي چې کومه ده هغه بیا په مختلفو کوانټیټیانو کې چې کوم دی سوکه چې کوم دی اظهار کوي او هغه اظهار چې کوم دی خپله تر خپل لیمیټه پورې ورسېږي هغه بیا په یو بله کوالټي کې چې کوم دی اظهار کوي یعنې کوالټي په کوانټیټي کې کوانټیټي په کوالټي کې سوه برته کوالټي په کوانټیټي کې سوه برته هغه چې کوم دی بیا په کوالټي کې چې کوم دی بدلېږي نو هغه چې کوم هغه د دغه یو قانون چې هغه موږ راواخلو چې هغه بیا موږ د سوسایټي یا د دنیا پر هر څه باندې لاګو کړو یعنې که موږ دا خبره وکړو چې لکه د ظلمو د جبرو د استحصالو د بربریت په خلاف باندې هسټوریکلی په نړۍ کې چې کوم مومنټونه راپورته سوي دي د هغو اظهار چې کوم دی هغه یو دم نه دی سوی بلکې د هغو اظهار چې کوم دی یعنی که هغه د غلامۍ څخه چې کله د فیوډلزم خواته چې کوم سفر د سپارټیکس په شکل کېدی دغه سپارټیکس چې کوم د دې وختي چې کوم هغه مومنټس د هغه ټولو د مومنټسو چې کوم هغه غم او غصې و هغو په سپارټیکس کې خپل اظهار وکړي او بله خبره موږ دا کوو چې یاره دلته که دغه دغه په حواله باندې وي که د پولیټکس په حواله باندې وي چې یاره دلته د هټلر په حواله باندې چې کوم ډسکشن دی منځ راوړل کېږي چې هټلر چې دی هغه انفرادي طور له سوسایټي څخه کاټ کړي له سوسایټي څخه کاټ کړي بلکې هغه دا خبره کوي چې هغه دغه خبره دا و چې یاره په فارم کې چې کوم هو هغه خو هټلر و لیکن په ټیم کې چې کوم جرمني میډل کلاس و په هغه کې کښني هټلر چې په هر سړي کې هغه ایلن ډېر په خوند دا خبره لیکل کېده چې یاره په هر سړي کې چې کوم و یو کښنی هټلر چې کوم و هغه پکې کښي و نو هغه کښني هټلرانو چې کوم و هغو په کنټینټ کې خو په دوی کې موجود و هغو په فارم کې خپل اظهار چې کوم دی هغه په دغه هټلر کې چې کوم دی او که هټلر چې کوم بربریت راوړي یا دغه رنګه هغه د سټالینزم چې کوم اظهار چې کوم و هغه خو دغه رنګه نه و چې سټالین یو ډېر داسې کس وي چې هغه ته دغه ظلم یا دغه جبر او دغه شیان چې کوم دی خوند ورکوي بلکې هلته هغه چې کوم په شا کې چې کوم لوازمات و چې کوم په ټیم کې په هغه سوسایټي کې چې کوم ټیم هغه بیروکریټیک د زارشاهي چې کومه بیروکراسي وه د هغې سمه بېخوني نه وه سوي نو هغې زارشاهي بیروکراسي چې کوم و هغې دغه سټالن و دې شي ته مجبوره کوي چې دی د بیروکریټیک امریت خواته یا د بیروکریټیک سنټرلیزم خواته یا و دې په معنا په دې باندې چې سټالنزم ایز ا انډیپینډنټلی د مارکسیزم په اګینسټ باندې یو سکول اف تاټ چې کوم دی ډیولپ کړي نو دغه چې کوم کوانټیټي او د کوالټي چې کوم قانون و لکه دلته که بیا موږ په بل شکل کې دغه خبره وکړو د زموږ په سیمه کې لکه د پی ټي ایم چې کوم اظهار اوس هغه کښني واقعیات چې کوم وې په کوانټیټي په شکل کې چې کېدلې هغه کوانټیټي چې کومه د هغه د نقیب مسعود په شکل کې چې کوم د خپل کوالټیولی اظهار یې وکړي حالانکه تر دې نه مخکې تر نقیب مسعود خو نو ډېر تکړه پښتانه ووژل سوي لیکن هغه خپل اظهار چې کوم دی هغه په دغه کې وکړي نو مارکس او انګلز دا خبره کوي چې یاره په سوسایټي کې بلکې کوم په یونیورس کې چې کوم دی دا خبره کوي چې یاره په یونیورس کې دا چې کوم دا زموږ د یونیورس چې کوم څنګه په وجود کې راغلی دي دا داسې دي چې دا په یوه ورځ کې دا په وجود کې نه دي راغلي بلکې په یونیورس کې په کائناتو کې چې کوم دی هغه په نینو سیکنډ کې چې کوم دي چینجز تبدیلیانې چې کوم دي هغه روانې دي دا زموږ په انساني جسم کې چې کوم دي د تبدیلیانې چې کوم دي روانې دي هغه په ډېر مایکرو لیول باندې که وګورو په زرګونو خلیې چې کوم دي هغه نه مړې کېږي نه وایي چې کوم دي هغه ژوند اخلي
نو دغه د کوانټیټي او د کوالټي چې کوم قانون وي یا بیا چې دویم چې کوم انټرپریټیشن اف اپوزیټس و چې یاره د هغه په اردو کې ضدین کا آپس میں انضمام یا د دوو مخالفو قوتونو چې کوم د په خپل آپس کې چې کوم هغه جوړښت دی په خپل آپس کې چې کوم د دوه هغه چې کوم قانون وي حالانکه دا قانون خو دغه رنګ نه و چې دا هګل مارکس چې کوم هغه خپل ځان څخه دا جوړ کړی بلکې هغه د فلسفې هغه ټول چې کوم هغه دین و د هګل په شکل کې بیا دغه شی چې کوم د سیاره دلته چې کوم هګل کوم خبره کوي هغه خبره چې کوم هغه د ابسولوټ ایډیا هغه دغه موږ په دې معنا کوو چې یاره هغه دوه شیان چې کله په خپله پس کې یعنی که ورځ نه موږ د شپې تصور نسو کولی که نر نه موږ د ښځې تصور نسو کولی نو که سخت نه موږ د نرم که بل څه نه مطلب د اپوزیټس د دغه دوه شیان چې کوم دا چې کله سره په خپله پس کې چې کله سره انضمام شي هغه یو نوي شي ته یا یو بل شی چې کوم دی هغه منځ چې کوم دی له هغه څخه راوړل کېږي یعنی که دا وي چې یاره که چیرې په سوسایټي کې که ترقي سي ډیولپمنټ سي دا د دوه مخالفو قوتو په آپس کې د پر یوه ځای باندې سر راتللو چې کوم دی دوی به دا سوسایټي ته چې کوم دی یو نوی شی ورکوي د ترقي په شکل کې یعنی که سرمایهدارانه نظام کې که د سرمایهدار او د مزدور په منځ کې چې کوم حالانکې دا خو یو د بل دشمنان دي یو د بل سخت دشمنان دي یعنی یو پلس دی یو ماینس دی لیکن دا چې پر یوه ځای باندې په یو فیکټرۍ کې سره میلاو شي یو اګریمنټ سره وکړي د مخالف پولوغ دي لیکن دوی به د سوسایټي ته نوې شی ورکوي چې یار هغه د یو نوې ډیولپمنټ په شکل کې یو نوې چې کوم د مینوفیکچرینګ موبایل راوړي یو بل داسې ډیولپمنټ چې کوم دی هغه راوړي او دغه رنګه چې کوم په دریم چې کوم دغه قانون وي چې هغه نیګیشن اف نیګیشن وي چې یاره بنیادي خبره په سوسایټي کې دلته دا ده چې کم هم په سوسایټي کې کم حرکت کېږي چې هغه کوانټیټي په کوالټي کې بدلېږي او هغه د کوانټیټي او د کوالټي له بدلولو څخه دا چې هغه د دوو قوتو چې کوم دی یا د دوو مخالفو قوتو په خپل آپس کې د مرجر له وجې څخه کېږي نو هغه چې کوم دی هغه یو داسې شی کوي چې هغه نیګیشن اف نیګیشن چیش کوي دلته د نیګیشن اف نیګیشن چې کوم د خلک ډېر داسې چې الټا انډرسټینډ کوي لیکن نیګیشن اف نیګیشن هغه مارکس او انګلز دا خبره کوي چې هغه په هر ژوندي فینومینا کې چې کوم هغه نیګیټیو چې کوم اسپیکټس وي هغه دی نیګیټ کړي او هغه پوزیټیو چې کوم اسپیکټس دي هغه دی راوړي لکه موږ په هسټري کې کوم دا خبره کوو په هسټري کې کوم دا خبره کوو چې یاره کله د فیوډالیزم یا د سلیوري یا د پریمیټیو کمیونیزم څخه چې کوم سفر وي د پریمیټیو کمیونیزم څخه د سلیوري وخواته هغه چې کوم هغه د پریمیټیو کمیونیزم به ډیر څه چې کوم هغه نیګیټیو چې کوم اسپیکټس وو هغه دوی ختم کړل لیکن دلته خو یوه خبره دا ده چې سلیوري خو نو تر پریمیټیو کمیونیزم هغه دغه په حواله باندې خو نو ریګریسیو موږ ښکاري لیکن هغه په خپل اپیرنس کې هم او په خپل اسنس کې هم تر سیستم چې کوم دی هغه ډیولپډ و دغه رنګ فیوډالیزم چې کوم هغه به تر سلیوري ډیولپډ و چې هغه دغه سیستم چې دی د یوه سیستم څخه بل سیستم ته د زیږېدنه ورکوه نو هغه دغه نیګیټیو شیان اسپیکټس یو هغه ټوله کاونټر کو او فیوډالیزم ایز ا سکول ایز ا موډ اف پروډکشن چې کوم دی هغه منځته راوړي او دغه رنګ کیپیټالیزم چې کوم دی دغه نو دا موږ دا خبره کوو چې مارکسیزم چې بنیادي طور هغه د ډایلکټیکل مټیریالیزم چې کوم فلسفه وه هغه فلسفه دا موږ سره ښکاره کوي چې یاره دلته په سوسایټي کې چې کوم حرکت کېږي هغه چې دی په هغه حرکت کې ځای په ځای چې کوم دی هغه میکانیکل فورسز چې کوم وي هغه پر یوه طریقه باندې خلک چې کوم دی هغه میکانیکل فورس دوی په هر شي کې چې کوم دی دوی دلته ډېر غلط انټرپریټ کوي چې یاره دلته په یونیورس کې هم چې دی یو میکانیکل فورس چې کوم دی هغه شتون لري بلکې موږ دا خبره کوي هغه چې په د سیارو په مابین کې چې کوم هغه لاز دي کوم هغه قوانین دي د دې په د یونیورس په منځ کې د سوسایټي په چلولو کې یو څه دغه رنګه قوانین دي چې د هغو قوانینو له وجې څخه د سوسایټي چې کومه دغه پرمختګ چې کوم دغه کوي نو په هغه کې د یو هم ابسولوټ پاور یا د یو تھرډ پاور چې کوم دی یا د سوپر نیچرل فورس چې کوم دی د هغه په دې سوسایټي په چلولو کې یو واک او اختیار چې کوم دی هغه نشته بلکې دا سوسایټي دا یونیورس چې کوم دی دا په قرباو کلونو چې کوم دی د دې وجود چې دی هغه ستا او د دې بعد چې نن کوم انسانیت په کوم اډوانس سټیج کې دی د دې په شا کې زموږ د نیکهګانو د اناګانو د دغو چې کوم دی د هغوی ډېره غټه قرباني چې کومه ده پرته ده چې هغو به په غرو په غارو په ډېرو سختو حالاتو کې چې کوم دی هغو به ژوند کوي او هغو د سوکه چې کوم دی ډیولپمنټ ځکه یو ورځ ما د هسټري یو چینل دی دا پر کیبل باندې پر هغه باندې د نیویارک هسټري دوی ښکاره کوله چې یاره له ننه څخه به 2000 کاله نیویارک څرنګ نو دوی په هغه کې باقاعده چې کوم دی داسې دوی هغه ازمپشن پر بنیاد باندې جوړ کړی و چې یاره دلته ځنګلونه وو دلته ډاینوسارز وو دلته پلانا وو دلته ډینګا وو د انسانانو وجود هم نه و
او بل دا خبره ده چې انسان چې څل دلته څومره کریټیو رول پلی کړی دی په هغه کې خو نو بیا دوه سایډ دي که یو پوزیټیو سایډ دی یو نیګیټیو سایډ هم شته لیکن نیګیټیو سایډ معنا باندې دا دی چې هغه بیا برته ته کوم پریویلینګ سیستم وي د هغه سره بیا تړي چې هلته کوم هغه شتمنه طبقه وي له هغه سره بیا ته چې کوم دی تړي نو هغه د مارکسیزم چې کوم فلسفه ده پر دې باندې لکه ما چې وختي په خپل آغاز کې یوه خبره وکړه چې هغه دلته ګوره مارکسیزم هر شی چې کوم دی هغه دا وی چې یاره دلته ډیولپمنټ دلته چې کومه ترقي ده دلته چې کوم په تاریخ کې ترقي سوي ده د هغې په شا کې پوره یو هسټري چې کومه ده هغه پرته ده او هغه هسټري چې کومه ده هغه د مختلف نشیب و فراز څخه چې کوم ده هغه ډکه هسټري د مختلف پړاوونو کې چې کوم دي انسانانو چې کوم دي دلته له سختو ژوندو له سختو حالاتو سره چې کوم دي مخامخ سوي دي او ټول عمر تر اوسه پورې انسانان چې کوم دي د نیچر سره چې کوم دي په جنګ باندې اخته دي او چې کوم زموږ نیکهګانو هغو بیا د نیچر سره په ډېر سخته باندې چې کوم هغه حالاتو هغه سره مخامخ سوي چې دوی به له نن څخه 14,000 کاله یا 15,000 کاله مخکې چې کوم به دوی په غارو کې ژوند کوي هلته به دوی سره دا و چې د دوی سره هغه آلات او هغه شی نه و چې دوی هغه د نیچر د سختو کړاوونو چې کوم دوی مقابله کړې وي یعنې د واورې سره د پټېدو په معنا باندې د یو خزندګانو څخه د پټېدو په معنا باندې د هر د نیچرل ډیزاسټر څخه له دوی سره هغه حالات نه و لیکن دوی په ډېرو سختو او په دې کې مختلف فیزز راغلي دي چې هغو کې به ډېر انسانانو چې کوم دي هغه به له منځه څخه سره وتلي نو دا دی چې هغه مارکسیزم معنا هغه دا وي چې یاره بنیادي خبره دا هلته ده چې د انساني تاریخ چې دی هغه د مختلف ترقیانو د ډیولپمنټ څخه چې کوم دی هغه ډک پروت دی جبکې دویم اړخ ته که موږ وګورو چې هغه ما د پوسټ ماډرنزم په معنا باندې خبره وکړه چې پوسټ ماډرنزم دلته دا دی چې هغه د اوسني کرنټ اپو کې زه خبره ختم کوم ځکه دا مجلس ډېر سره وشو چې هغه باندې پر مارکسیزم باندې په اوسني عهد کې تر ګردو زیات اټیک چې کوم دی هغه د پوسټ ماډرنزم لاړخه څخه کېږي پوسټ ماډرنزم لاړخه څخه په دې کېږي چې پوسټ ماډرنزم په سوسایټي کې یو ترقي ډیولپمنټ او دا ټول شیان چې کوم دي دا دوی نه اکسپټوي چې یاره په انساني هسټري کې چې کوم دی یوه ترقي نه ده سوي یو ډیولپمنټ نه دی سوی یو داسې حقیقت چې کوم دی یو داسې رښتیا چې کوم دی هغه نشته بلکې دا هر څه چې کوم دی دا د الفاظو هیر پیر دی که دلته موږ په کتاب کې دغه شی ولیکو چې یاره پاکستانی ریاست جو ہے وہ بہت مطلب اچھا جو ہے وہ ریاست ہے تو بس خبر ختم ده زما او ستا تر ویلو پورې زما او ستا تر بیانیو پورې زما او د دې لپاره بیا دوی مختلف چې کوم هغه شیان دي لکه هغه ورځ چې موږ هلته په هغه سټډي سرکل کې پر دې باندې ډسکشن وشو چې دوی بنیادي طور مارکسیزم چې دی دا شیان له جزء څخه شروع کوي تر کله پورې تړي او برته چې کوم هغه ډایلکټیکل پروسس دی چې جز د کله سره او کل د جزء سره چې کوم هغه تعلق دی چې یاره دلته دا ټول شیان چې کوم دي دوی دغه خپل چاپیریال سره وتړي او یونیورسلي دا ښکاره کوي چې په نړۍ کې دوه متضاد پول چې کوم دی هغه شتون لري چې یو هغه شتمن خلک دي یو هغه ظالمان او هغه سامراجیان دي او بله خواته دلته دغه مظلومه خلک دي بله خواته دلته دغه اپریسټ چې کوم کلاسیز دي دغه چې کوم دي هغه شتون لري جبکې پوسټ ماډرنزم بنیادي طور دا ټوله شیان چې کوم دي هغه وي دلته د ظالم او د مظلوم سره یو کنسپټ هم نشته دلته چې د دوی دا خبره کوي یعنی ظالم چې کوم دی دا یونیورسلي اکسپټډ ټروت دی یو رښتیا دی چې دا خو هر چا زغته خبره وکړي اوس په سوسایټي کې لاړ چې یار ظالم وڅه ته وي هغه به تاته خپل ګو کې په هغه ډیفینیشن کې به 19-20 فرق وي زه چې کوم د ظالم ډیفینیشن کوم یونس صاحب چې کوم کې هغه کې به یادای چې 19-20 فرق نو هغه پوسټ ماډرنزم چې کوم دی هغه په د اوسني حالاتو کې چې کوم دی پر دې باندې دوی اټیکس کوي چې یار هغه شیان په کشنی ګروپانو کې تقسیم کوي چې یار دلته بنیادي خبره ده د مین سټریم څخه هغه د مین سټریم څخه شیان راوباسه په ماینر لیول باندې ډیوایډ کا چې دلته زه د پښتانه په نامه باندې زه جدوجهد کوم زه پښتون یم زما د نور هیڅ چا سره تعلق هم نشته زه بیا په پښتنو کې دننه بیا زه پښتون نه یم بیا که دلته د پښتنې ښځې سره ظلم کوي هغه به وایي زه پښتنه ښځه یم که بیا دلته په پښتنو کې چې کوم هغه ایل جی بي ټي وي که هغه لسبین وي که هغه ګیز وي که هغه ټرانسجنډر وي که هر څه وي هغه بیا جلا دا خبره کوي چې او بلوچستان بیا جلا خبره کوي هغه وي ته به پر دې معنا باندې خپل سټرګل چې کوم دی کوي نن که موږ وګورو په دا ټوله نړۍ کې د پوسټ ماډرنزم چې کوم هغه فلسفه ده دا نیټشه او دا ګډۍ چې کوم دی دریدا او دا په ډېر بلک باندې چې کوم دی هغه د خلکو ته په یونیورسټي کې د نصاب په توګه باندې شامل دي جبکې دوسری طرف چې کوم مارکسیزم دی پر مارکسیزم باندې دوی خالی سمپل دا شو کې چې مارکس کوم هغه ډېر مشهوره جرمن فلسفر او ډېر تکړه سړی و داسې مسلمان سړی و ژر وبرتون هم ښه پرېښتي پلانا او ډینګا و داسې او هغه او بله خبره دا ده چې پر د اکیډمیک مارکسیزم پر بنیاد باندې د اکیډمیک مارکسیزم پر بنیاد باندې
هم چې کوم دی د مارکسیزم سره چې کوم دی هغه زیاتوب کوي. اکیډمیک مارکسیزم پر بنیاد باندې د مارکسیزم سره څنګه زیاتوب کوي چې هغه د اکیډمیک د مارکسیزم چې کوم هغه اسنس دی د ریولوشنري سکول اف تاټ د یو فلسفې په معنا باندې، ځکه هغه د مارکس ډیره مشهوره خبره ده چې تر ننه پورې چې کوم هغه ټول فلسفرز دي چې هغه د دې دنیا سمپل چې کوم دی تجزیه کړي ده، جبکې اصل کار څه دی چې هغه د نړۍ بدلول دي. فرار صاحب ستا مطلب دا دی د پوسټ ماډرنیزم جی خلک یې بې عمله کړي دي او په یو غیر ضروري بحث یې اخلي. یاره دا ګوره دا دا خو ګوره پوسټ ماډرنیزم معنا په دې باندې نن که موږ وګورو یاره دا زموږ چې کوم ځوان کول دی، بلکې که زه پر ډېره حد سره په دې باندې ملګري د ما سره اتفاق وکړي چې کوم دا زموږ انټلیجنسیا ده هغه د دې پوسټ ماډرنیزم ډېر سخته قایل دي. او پوسټ ماډرنیزم چې کوم دی، پوسټ ماډرنیزم بنیادي طور دا دی چې د حقیقت څخه رای فرار اختیارول. ټیک سو د حقیقت څخه رای فرار څنګه اختیارول؟ بای ته سر پالتو لګي ته سر پالتو مجلس کوي یار، ته دا خبره کوي چې یار دا شو بای دلته دا شان دا رنګ دي زموږ د پښتنو زموږ لورلای بیا دا رنګ ده زموږ د لورلای بیا خپل چې کوم دی یو ترتیب دی، زموږ په لورلای کې بیا خپل یو سیټ اپ دی، زموږ د لورلای خپل کلتور دی، زموږ د دا د کوټې دغه سره څه سمون خوري دا څنګه سره ګډه. یعنی د لورلای خلک معنا په هر طریقه باندې جلا کوي او بیا که په لورلای کې ورته کښېني، په لورلای کې چې کوم سب ټرایبس پراته دي وی ناصرانو خو مړه د ناصرانو خو نو بیا خپل ځان ته د کیسه ده د کاکړانو په کاکړانو کې بیا د کودیزیانو خپل ځان ته کیسه ده، د زخپیلانو خپل ځان د شبوزیانو د امزازیانو پلانکیزیانو ټول. یعنی څه کوي ګوره په لنډ ټوک کې دا ده چې هغه حقیقت چې دی هغه دوی په دا کښنی ټوکړو کې ځله ډیوایډ کوي چې هغه یو یونیفاید فورس اگینسټ د کرلټي اف هغه د دې د رولینګ کلاس د دې پر ضد باندې چې په خلکو کې کوم غم او غصه ده هغه چې راجمع کړي. یعنی زه دا یوه خبره کوم د ملګري ناستې پر دې باندې به د پی ټي ایم په حواله باندې موږ دا مړه د فاټا مسلې دي، دا پنځه مطالبې چې دي دا خو د فاټا مسلې دي، ګوکې د فاټا مسلې دي، لیکن په فاټا کې چې کوم خلک پراته دي خو زما د بدن برخه ده، ځکه باعثیت یو پښتون خبره کوم چې زه پښتون یم، نو بیا خو پښتون که په لر کې دي که په بر کې دي که فاټا کې دي که دلته دي که هلته دي بیا ګره سره یې دا د فاټا مسلې دي. پر هغه باندې پولیټیکل تنقید پر خپل ځای باندې دي، لیکن پر دې پنځه مطالباتو پر بنیاد باندې خلک له دې څخه بیلول دا یو ډېر غټ کرایم دی، دا یو ډېر غټ جرم دی چې د دې کله هم په دې سوسایټي کې چې کوم دی هغه ته باید چې معافي نه وشي. او بله خبره دا د آخري خبره دا کوم دا ملګرو سره موږ ناستو هغه ورځ موږ ډیجي خان تللي د حضرت عمر ملک داسې سره پر دا کښتۍ خبره باندې ملک سره راوټکولی زموږ د لورلای غدی موسم دی، ما سپارونو سره روان مال سړی قسم نوم د خدای چې دا ډیجي خان راواوړې له ډیجي خان زیام نه ګسل به دا ډیجي خان هم دغه چې ختم شي دا شنګشتي چې ختم شي ما له دې ځای څخه دا ګرد سړي بس د مځکې پورې تر سمندره پورې سروی کړی وای، دا ګرد له اوبو ډک کړی وای، دا یو معنا نه لري ما زموږ په خطه کې چیش دی دا شي چې دا خپل زموږ موسم زموږ بیا پلانای شي بیا دا د پوسټ ماډرنیزم هغه اظهار دی چې ډیر زور خلک یې انکانشیسلی په خپل دغه کې کوي، ځکه په دې معنا باندې هغه خبره چې دا ده چې یاره ګور اوس موسم دا دی چې زموږ د خطې موسم دا دی، په لورلایي کې به لږ زیاته ګرمي په دوبي کې زموږ په علاقه باندې پر کاڼو پر چرمیانو باندې بیا ګرمي لیول لږ کم، لیکن که موږ دا شی را انډرسټینډ کړو پر دې باندې باقاعده یو څه ما یو ریسرچ بیسډ مطلب داسې یو کوچنۍ کتابچه ټایپ زه لیکم د بلوچستان پر پولیټیکل اکانومي باندې چې یاره د بلوچستان پولیټیکل اکانومي سره دسه چې پر دې بنیاد باندې دا شی دی چې یاره هغه ډېر هغه پولیټیکل اکانومي موږ په کومه معنا سره تړو، هغه د مارکسیزم پر بنیاد باندې موږ په دې سره تړو چې جز د کله سره تړي او کل د جز سره تړي، او هغه دغه رنګ چې یاره زموږ په دې بلوچستان کې کم د کوټې څخه هغه خواته چې کوم د بلوچ بیلټ د کومه پولیټیکل اکانومي ده هغه ډیفر کوي، بالکل ډیفر کوي، د جلاوانو د ساروانو د مکران د دغو جلا پولیټیکل اکانومیانې دي، د نصیر آباد خپله پولیټیکل اکانومي ده مطلب لیکن په دې کې یونیورسل څه دي، په دې کې کامن فیکټر څه دي. زموږ د مارکسسټانو بنیادي کوشش دا وي چې یاره موږ په سوسایټي کې هغه کامن فیکټرز دي هغه راوباسو، هغه زما او د یونس صاحب په منځ کې کامن فیکټر دا دی چې یونس صاحب بحیثیت یو اپریسډ نیشنلټي دی چې دی هڅه کوي دی سټرګل کوي، زه دا ورته وایم چې یاره په دې شي باندې خو زم درګاډیم، لیکن بل کامن څه دی، بل په دې سیمه کې په دې خطه کې چې زموږ کامن دی
زه د طبقاتي دغه استحصال شکار یم د طبقاتي جبر شکار یم نو تر ما او تاسو کم زیات خلک دی هغه په پنجاب کې دی هغه هم شکار دي نو ما او تاسو سره کامن کم دی زما او تاسو کامن دغه نېشنلزم د اپریشن نېشنلټي په حیثیت باندې هم ما او تاسو یو سره کامن یو او بل کامن دی زما او تاسو دویم د دې سیستم له وجې ځکه چې د پنجاب سره دغه سره به موږ ځان تړو نو دلته د پوسټ ماډرنزم چې کوم دی هغه بنیادی طور دا شیان بیا سره ختم کوي چې بای پنجابي وګوره پنجابي کې بیا د ډیویژن ورته کوي چې بای سرایکیان دي پلانا د ډنګا دالان کې پر دې باندې چې دا پنجاب له ډیجی خان څخه سرور ورتر سي دا ډیجی خان ځخونی سي بیا تر هغه نارت پنجاب تر اسلام آباد پوری په دې کې د دوه چې کوم هغه مینز پروډکشن دي هغه تر ګردو زیات چې کوم دي په دا ټوله خطه کې چې کوم دي سمون سره خوري په هغه کې انډستریانې پر خپل ځای دي ستا لیکن د موست ډومیننٹ سوال از اګریکلچر هغه اګریکلچر سېکټر دی نو هغه شی چې کوم دی هغه دوی سره تقسیم کوي نو زه د خپل خبره پر دې باندې ختم کوم او یو ور بیا له ملګرو څخه په ډیر معذرت سره چې یو خو د ګولې سره ملياله د استبیات برابر خو ځکه ما هغه خپل نوټس دغه شیان د دې کتاب جوړ کړی ما د ملګرو سره دغه ډسکشن وشي هغه نو زه ډیجی خان څخه ډایرکټ د لې رالو نو کوشش وکړو پر دې باندې به یونس صاحب دغه کوم د لس ولس چپټر دي تاسو سره کتاب د پروت نو زه دغه هیله لرم ځکه چې کتی مارکسستان یاست کنه یاست خو زه دا وایم چې باید دی په نړۍ ته په نړۍ کې چې څه روان وي هغه ته موږ د دې یو خپل ځان ته عینه کې غوره کړو چې د هغه په بنیاد باندې موږ نړۍ ته ګورو ځکه هغه پوسټ ماډرنسټان بیا دغه خبره هم بله کوي ته ما فکس کوې ولي دا یو ډېر مشهوره کوټیشن دی ته ما فکس کوې ولي نه که ته ورته وایې ته پښتون وې دی ته ما فکس کوې ولي هلکه دا خو یو حقیقت دی ته پښتون یې یار ځکه مارکسیسټ یم زه د مارکسي نظریاتو سره تړلی یم لیکن زه په خپل اوریجن کې نسلي زه پښتون یم زه افغان یم زه په دې باندې فخر هم کوم زما دا وطن دی زه په دې وطن باندې فخر